بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم تاسو ټول بخیر. په نننی سیشن کې به تاسو ته د امازون پرایویټ لیبل بزنس لپاره کې خبره کوم چې څنګه تاسو د لګ انویسټمنټ نه ځان لا په یو ای او په کیسه کې خپل برانډ لانچ کولای شئ، خپل پرایویټ لیبل بزنس لانچ کولای شئ. نو کوشش وکړئ چې هر یو پوینټ تاسو په غور سره واورئ او ځان سره په کاپی نوٹ کې سیو کړئ، ځکه چې که تاسو پراپرلی سیو نه کړئ او هر یو پوینټ ونه ګورئ نو مې بي تاسو داسې ځان ان فیوچر کې پرایویټ لیبل لانچ کوئ او زیات میسټیک کولای شئ. نن به تاسو ته د هغه سټریټیز په اړه کې خبره کوم چې مونږ الریډي ځان له یوز کړی دي او په خپل پرایویټ لیبل بزنس زموږ الحمدلله سکسسفوللی، هغه که په یو ای کې دي، هغه که په کې اس ای کې دي، هغه په استرالیا کې دي، او هغه په امازون یو اس ای کې دي، او هغه په یو کې مارکیټ پلیس کې دي. په هر یو مارکیټ پلیس کې الحمدلله زموږ لانچ شوی دي او الحمدلله هغه سکسسفل روان دي. د هغه سټریټیز په اړه کې به تاسو ته مونږ خبره کوو. نو کوشش وکړئ چې ویډیو تر اخره پورې ما سره وګورئ او هر یو پوینټ ځان سره نوٹ کړئ. په دې سیشن کې به بالکل تاسو ته د بیسکس نه والا د ایڈوانس پورې هر یو پوینټ مونږ تاسو ته ښیو چې څنګه د امازون اکاونټ نه والا او تر سیل راوستو پورې به تاسو کم کارونه کوئ او کم کارونه به نه کوئ، کم میسټیکس به کوئ، د کم نه به ځان خیال ساتئ، کم سټریټیز به یوز کوئ، کم به نه یوز کوئ. تر دې وجې نه سیشن تر اخره پورې ما سره وګورئ او هر یو پوینټ چې دی ځان سره نوٹ کړئ. د ټولو نه اوله خبره مونږ دا کوو چې د امازون یو ای او کې اس ای مارکیټ پلیس ولې بیسټ دی تاسو لپاره. فار ایگزامپل تاسو سره $2000 انویسټمنټ دی، $3000 انویسټمنټ دی، $15000 انویسټمنټ دی، نو دا انویسټمنټ ډیر زیات انویسټمنټ نه دی. نو کوشش وکوئ تاسو چې ځان لا هغه مارکیټ پلیس په ګورئ، هغه بزنس په ګورئ چې هغه تاسو لپاره ان فیوچر یو اسټ جوړېدلی شي او ان فیوچر تاسو له پیدا درکولی شي. ټیک شو. اوس که تاسو دا انویسټمنټ راوالی او دا په یو اس ای کې ولګوئ یا په یو کې مارکیټ پلیس کې ولګوئ، نو هغه مارکیټ پلیس ډیر زیات غټ دي. هغه هلته بس تاسو اټلیسټ د پروډکټ کاسټ چې راشي او د پی پی سی چې راشي تاسو سره به انویسټمنټ واپس کینی او تاسو لپاره هغه هلته پروډکټ خپل سکسسفل جوړول ډیر زیات ګران کار دی. د دې وجې نه یو ای او کې اس ای مارکیټ پلیس یا استرالیا مارکیټ پلیس چې دا واړه مارکیټ پلیسز دي. ټیک شو. نو که په دې کې تاسو ځان له د $2000 نه بجټ نه هم سٹارټ وغواړئ نو تاسو کولی شئ، ایون د $1000 نه هم کولی شئ، خو په هغې کې بیا چې دی ډېرې زیاتې خبرې دي هغه به تاسو ته مخکې ته زه ووایم چې څنګه تاسو د کم انویسټمنټ نه کولی شئ، څنګه د زیات انویسټمنټ نه کولی شئ، په کومه طریقه کولی شئ، په کومه طریقه نشئ کولی، څنګه به کوئ، څنګه به نه کوئ، کم سیزونو ته به خیال کوئ، کم سیزونو ته به اپلای کوئ، کم سیزونو به اوایډ کوئ. ټیک شو. نو د اول نه تاسو دا وګورئ چې یو ای مارکیټ پلیس چې دی په لاست 2 ایئرز نه ډیر زیات په تیزۍ سره روان دی او ګرو کیږي. که تاسو وګورئ د امازون سیلز وګورئ په یو ای کې، د امازون کې اس ای سیلز وګورئ، ایون څنګه چې امازون یو ای ته راغلی نو د هغه نون چې کوم کمپیټیټر و هغه یې چې دی بیټ کړی او د هغې سیل چې ډېر زیات ډاون شو او ټول کسټمر چې دی هغه یو ای ته راغلي وو. امازون یو ای تقریبا 50% 60% چې ګروینګ مارکیټ پلیس دی لاست 2 ایئرز کې. نو دې وجې نه امازون چې کم ملک ته تللی دی، کم کنټري ته تللی دی، نو په هغه ځای کې هغه ډومیننټ دی او هغه ډومیننس یې حاصل کړی ده. ټیک شو. نو د دې وجې نه دا چې دی یو ای ماشاءالله زموږ ډېر زیات لانچینګ پرې شوي دي او ډېر زیات ښه روان دي. بل د هغې نه خبره دا ده چې په یو ای او په کې اس ای کې چې دی نو کمپټیشن ډېر زیات نشته. اوس چې دی تاسو که لاړ شئ او نو ډېر زیات کم کمپټیشن دی، که ان فیوچر تاسو 2-3 کاله پس ځئ نو په یو ای او په کې اس ای کې به ډېر زیات کمپټیشن راغلی. بیا د هغې په شانتې که تاسو دا سوچ کوئ چې څنګه په یو اس ای کې دی، په یو کې دی، نو هلته چې دی کمپټیشن سیوا دی خو هلته ډیمانډ هم کم دی، خو دلته چې دی آبادي لږه کمه ده. نو دې وجې نه چې دی هغه شان ډیمانډ نشته څنګه چې په یو ای او په کې اس ای کې دی، څنګه چې په یو اس او په یو کې دی. نو دې وجې نه تاسو به کوشش کوئ چې ځان له بزنس لانچ کوئ نو تر اوس نه لانچ کړئ چې که ان فیوچر سبا 2 کاله راځي، 2 کاله 3 کاله پس تاسو لانچ کوئ، تاسو به که اوس نه لانچ کوم تاسو به په ټاپ په فرست پیج باندې وي او تاسو به بیسټ سیلر کې روان یو ښه سیل به تاسو به یو ښه سوشل پروف سي، تاسو به برانډ رجسټري او الریډي به تاسو د ډیر ټایم نه کار کوئ نو تاسو باندې به که نیو سیلر راځي نو هغه به ډومیننسي په تاسو باندې نشي حاصلولی. د دې وجې نه یو کمپټیشن کم دی، بل چې ډیمانډ هم ډېر زیات ښه دی ایز پر مارکیټ پلیس. که مارکیټ پلیس تاسو وګورئ نو مارکیټ پلیس په لحاظ سره ډیمانډ چې د پروډکټ ډېر زیات ښه دی. که تاسو بیوټي کټګري وګورئ، که تاسو چې دی نو الکترونیک کټګري وګورئ، که تاسو فیشن کټګري وګورئ، که تاسو بیبي وګورئ، که تاسو پیټ کټګري وګورئ، که تاسو هیلث اینډ هاوس هولډ والا وګورئ، ډېر زیات ښه چې دی د هغې دغه روان دی. دا څه ورته وایي که ډیمانډ ډېر زیات د پروډکټ ډېر ښه دی او دا موږ په خپلو سترګو باندې وینو چې مخکې به زموږ د پروډکټ یو کال مخکې څومره سیل او اوس څومره سیل دی. د هغې موږ ته ډایرکټ پته لګي چې او دا پروډکټ چې دی مخکې دومره سیلز کې دی اوس دومره ښه ده، حالانکې سیم کمپین باندې سیم
هر یو حسابي خو بیا هم چې دی هلته ډېر زیات روان دي. بل هغې نه علاوه ګډ پرایسینګ مطلب دا چې مونږ سره پرایسینګ چې دی ډېر زیات غټ ګیپ وي. فار ایگزامپل تاسو یو پروډکټ وګورئ نو هغه مونږ ته اوس ریسنټلی مونږ ته یو پروډکټ چې دی هغه په 15-20 درهم باندې سورس کوو مونږ ټیک شو خو هغه مونږ سیل کوو مخې ته په 120-150 درهم باندې سورس کوو. د پرایسینګ ګیپ پکې ډېر زیات دی چې مطلب تاسو پکې خپل مارجن ځان له هلته ایستی شئ. د هغې نه علاوه مارکیټ پلیس چې دی نوی مارکیټ پلیس دی تقریبا دغه 4-5 کال وشو راغلی دی نو دې وجې نه مارکیټ پلیس ډېر په تیزۍ سره روان دی چې ګرو کېږي او نوي بایر راځي او هغوی پرچیزینګ کوي. نو دې وجې نه تاسو چې دی یو ای کې بالکل که تاسو سره کم انویسټمنټ وي نو هلته په اسانه سره سټارټ اخیستی شي او ځان له مخې ته پرایویټ لیبل بزنس لانچ کولی شي. مخې ته په دې باندې موږ خبره کوو چې کوم څیزونه په کار دي کوم نه دي په کار د کوم څیزونه مونږ اوایډ کوو کوم څیزونه به نه اوایډ کوو او دا ټول سټریټیز به مطلب ایکسپلین کوو. تاسو ته به پراپر په سمجھ کې راشي چې او دا داسې بزنس کېږي دا داسې کېږي اکاونټ داسې جوړېږي پروډکټ داسې هنډ کېږي سپلایر داسې معلوموي بیا هغې نه لسټینګ به مونږ څنګه کوو شپرډ به څنګه کوو اپټمایزیشن به څنګه کوو لسټینګ به څنګه جوړوو د هغې نه علاوه ایډورټایزمنټ به څنګه کوو خپل برانډ به څنګه سکیل کوو چې هغه مونږ ته ډېر زیات ریونیو جوړ کړي پروفیټ مارجن به څنګه راوباسو انوینټري منیجمنټ به څنګه کوو. نو دې ټولو خبرو باره کې به چې دی مونږ ډسکشن کوو د ټول ټاپکس په وروسته ډسکس کوو. کوشش وکړئ چې ویډیو تر اخره پورې وګورئ مونږ سره ټیک شو. ها د هغې نه علاوه اوس به مونږ د پرایویټ لیبل بزنس په باره کې خبره وکړو چې ولې پرایویټ لیبل بزنس زموږ دپاره ورت دی. ورت مطلب مونږ دپاره په اسان الفاظو کې تاسو ووایم چې ولې مونږ دپاره ښه بزنس دی. فار ایگزامپل هولسیل بزنس هم دی ډراپ شپینګ هم دی دا نور بزنس اربیټراج ډېر زیات بزنسز دي ټیک شو. نو ولې پرایویټ لیبل بزنس چې دی مونږ دپاره ښه دی. نمبر 1 که تاسو وګورئ هولسیل کې تاسو د برانډ نه انوینټري واخلئ ډسټریبیوټر نه انوینټري واخلئ او هغه تاسو ولاړ شئ او خرڅ کړئ بس واپس چې دی که تاسو ته برانډ ووایي چې مونږ انوینټري درکوو ډسټریبیوټر ته ووایي چې نه درکوو نو تاسو سره بیا تاسو سره بل څه لار نه وي او بالکل هم تاسو به د برانډ ماته هتی چې برانډ ته څه ووي ډسټریبیوټر ته څه ووي همهغه به کوئ تاسو زیات څه نشئ کولی. د دې له وجې نه دا دی چې تاسو یې په چا باندې ډیپینډ یئ. د هغې نه علاوه د سیکشن 3 ایشوز ډېر زیات ایشوز بای باکس ایشوز پکې تاسو سره ټیک شو. نو که تاسو سره اربیټراج کې ډراپ شپینګ هم کې نو هغه لانګ ټرم بزنس دی ون ټایم تا پروفیټ جوړ کو بس تا نه خبره ختمه کړه مخکې سپلایر تا ته ووایي چې انوینټري نه درکوم یا تاسو سره کمپټیشن نه لري امازون ته ووایي چې دې لیسټینګ نه وځه یا برانډ نه اخلئ او تا ته ووایي چې نه زما لیسټینګ نه خرڅئ او ته زما دغه نه وځې د لیسټینګ نه نو تا سره بیا اپشن نه وي ټیک شو. اوس په پرایویټ لیبل کې دا ده چې په تاسو سره فل اونرشپ وي. فل اونرشپ مطلب دا چې ستا لیسټینګ وي ستا ټریډ مارک وي ستا هر یو څیز وي نو تا باندې څوک دا دغه والا نشته زور والا نشته چې دا کوه او دا مه کوه دا داسې یا زما لیسټینګ مه خرڅوه یا داسې ونس تا خپل برانډ ځان نه جوړ کړو ستا لیسټینګ چې دی اپټمایز کړو ستا سیل در روان شو تا بیا خپل پی پی سی وچلوله او مخې ته د سوشل پروف د سره راغله لیسټینګ دی پراپرلی اپټمایز و کمپټیشن دی او پراپرلی ټریکینګ دی کو او ستا برانډ بیلډ شو نو بیا هغه تعالی کاپي ستا یو ایسټ جوړیږي چې هغه لانګ ټرم ته په ان فیوچر کې فلپ کولی شي تا لانګ ټرم سټیبل پروفیټ ته درکړي. بل تا سره بای باکس ایشوز نه بای باکس ایشوز مطلب دا چې څنګه ته په هولسیل پروډکټ لیست کې یا ډراپ شپینګ والا پروډکټ یا نور پروډکټ یا اربیټراج والی نو باقي تا سره نور سیلرز زمي مطلب ته نور برانډډ پروډکټ خرڅ ټیک شو نو تا سره نور سیلر نو ته به ډیفینیټلی تاسو هغه ته هم سیل ملاوي تا ته ملاوي نو ته بای باکس لپاره خلک پرایسونه خلک ډاون کوي اف کوي نو هغه ډیر زیات ایشوز ده. نو دی وجه نه چې دی بای باکس ایشوز به تاسو سره نه بل ریسټریکشن تاسو ته چې ما څنګه خبره وکړه چې ریسټریکشن په تاسو معنی تاسو مایندانه چې یار د برانډ اپروول واخله انوایس لدر کو انوایس در نه کو دا ډیر زیات میټر کوي چې کله تاسو سره امازون هولسیل کې تاسو به کتل چې هولسیل بزنس کړ هغه د پته چې کله هولسیل بزنس کې تاسو انوایس ایشو راځي یو ایشو راځي بل ایشو راځي چې هغه انسان د لپاره به سردردي جوړیږي. بیلډ یور اون برانډ ستا خپل چې د کسٹمر ستا خپل یو ریکګنیشن جوړیږي کسٹمر ته پته لګي کستا پروډکټ ډیر زیات خو نو کسٹمر زموږ داسې کسٹمر دي چې مونږ خبرې شوي دي ډیرو کسٹمر سره د ډیرو زموږ کلاینټس هم دي ایون په یو اس ای کې نو هغوی مونږ ته وایي چې کله مونږ ته یو پروډکټ خوښ راشي فار ایگزامپل د هغوی چې دی نو یو دغه خوښ شو دا څه ورته وایي د کچن یو پروډکټ دی د هغې نایف دی هغه ډېر زیات نایف خوښ شو اوس د هغوی ټیک شو نو اوس هغوی چې دی نیکسټ ټایم بیا چې دی بیا بل نه ګوري بیا د چل کوشش کوي چې یار هغوی هم هغه سیم ایس ان ناول یو ځان سره سیو کړي په موبایل کې یا په لیپټاپ کې او ان فیوچر بیا هم سرچ کړي نو ستا یو خپل ریکګنیشن جوړیږي ستا یو خپل آیډنټي جوړیږي د دې وجې نه خپل برانډ چې ډېر زیات اخره لانګ ټرم ایسټ تاسو چې ما څنګه خبره وکړه دا چې کله تاسو رینګ کوي او پراپرلی رینګ شي دا تاوله یو ایسټ ستا جوړیږي ټیک شو نو هغه ته ان فیوچر چاته ورکولی هم شي دا ستا په انډر کې ټریډ مارک هم ستا هر څه چې
نو به ته مخې ته فلپ کولی شي تا سټیبل پروفیټ درکړي. ټیک شو. ټریډ مارک اونرشپ د ماوي چې کله تاسو را خپل برانډ بلډ کوئ نو ټریډ مارک سره رجسٹر کړئ. چې کله ټریډ مارک رجسٹر کړئ نو ستا برانډ څوک نشي کاپي کولی، ستا لوګو څوک نشي کاپي کولی، ستا برانډ نیم څوک نشي کاپي کولی، ستا لیسټینګ کې څوک نشي راتلی. نو دی وجنه ټریډ مارک چې دا سره یې ستا خپل برانډ د ټول نه خله دغه ورته صحیح ده. نو امید تاسو په دې پوه شوي چې پرایویټ لیبل بزنس ولې ښه دی تاسو لپاره. د هغې نه علاوه که ستاسو بیا هم څه کوېسچن د دې لحاظ تاسو په کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ، موږ بله جواب درکړو. اوکې who can start مطلب دا چې دا بزنس څوک کولی شي، مطلب کم خلک یې کولی شي، کم خلک یې نشي کولی، سړی کولی شي که ښځې کولی شي. نو په دې کې داسې څه ریسټرکشن نشته. ټیک شو چې یار دا سړی به یې کولی شي، دا وړوکی دی، دا غټ دی، دا نشي کولی. چې د کم کس سره آیډي ده او سینایسي ورته وایي چې کم، نو هغه تاسو سره یې شناختي کارډ درته وایم په پښتو الفاظو کې، نو تاسو بالکل بزنس کولی شئ. که څوک د یو ای ریزیډنټ دی ټیک شو، نو هغوی لپاره بیا چې دی نو اوس نن سبا لایسنس ډېر زیات ضروري دی. ای ټریډ لایسنس چې دی هغه بیا زیات ضروري دی. نو تاسو که سره ټریډ امارات آی ډي سره نو بیا کوشش کوئ چې تاسو په هلته نه به لایسنس جوړوئ. که اقامه که ایسې کې تاسو کوئ نو اقامه په بیس باندې هم جوړېږي او پاکستاني بیس باندې هم جوړېږي. هغه بیا به تاسو هغې سره بینک سټیټمنټ چې ورکوئ که نه، که پر ایگزامپل په کیسې کې جوړوئ نو هغې سره بیا تاسو د دې پاکستاني بینک سټیټمنټ ورکوئ. که د هغه کیسې کې جوړوئ په یو ای کې جوړوئ نو په یو ای کې بیا کوشش کوئ که ځان له تاسو پرایویټ لیبل بزنس لانچ کوئ نو بیا هم د پاکستاني ډیټیل باندې جوړ کړئ او هم د پاکستاني بینک سټیټمنټ هر څه ورکړئ نو تاسو به انشاءالله مخې ته اکسیپټیبل. لیکن هر یو څیز چې دی کلین پکار دی. فار ایگزامپل تاسو اکاونټ جوړوئ ټیک شو، تاسو د امازون چې دی تاسو نه یې پاسپورټ غواړي، یا ورته وایي ما ته خپله سینایسي راکړه، او یا درته وایي ما ته او د هغې سره چې دی بینک سټیټمنټ راکړه، مطلب کم بینک ورسته اټیچ کړي. ټیک شو. نو بینک سټیټمنټ چې کوم دی ریزیډنټ دی نو بیا والله هغه ځای ورکړئ، او چې پکار ده کم ورکړئ، کم ډاکومنټس ورکړئ، کم پی ډي ایف ورکړئ، پی ان جي ورکړئ، هر یو کې ورکړئ. نو هغه کلین پکار دی. که هغه صفا نه او هغه 2500 ډي پی آی سره نه، یا امازون چې کوم پالیسیز ده چې د هغې معنی دا پوره نه وتراویږي نو مې بي ستاسو اکاونټ چې دی مخې ته ریجیکټ شي. نو کوشش کوئ چې تاسو چې کله اکاونټ جوړوئ نو خپل هر یو پی ډي ایف، هر یو څیز چې دی هغه کلیر ساتئ او هر یو څیز د امازون پالیسیز د مطابق ساتئ. که تاسو ونه ساتئ نو ستاسو اکاونټ به ریجیکټ کېږي. چې کله اکاونټ هم ریجیکټ کېږي مخې ته هم اکاونټ ډیفینټلی نه جوړېږي. نو کوشش کوئ د هغه څیزونو خیال ساتئ. ټیک شو. مخې ته تاسو د بزنس پراپرلی تاسو ته به پریکټیکلی ښیم چې پروډکټ هنټینګ به څنګه کوو، کمپین به څنګه جوړو، لیسټینګ به څنګه حسابي، دا ټوټل خبر تاسو زه کوم، مخې ته هم ګایډ کوم. خو فلحال لپاره تاسو زه ګایډ کوم چې تاسو د اکاونټ به څنګه جوړوئ، کرایټیریا څه ده. نو بیسیک بالکل په بیسکس باندې تاسو بالکل زه ګایډ کوم. صحیح شو. بیا د هغې نه علاوه ټریډ لایسنس چې دی، ټریډ لایسنس ډېر زیات ضروري دی. ټیک شو. که اوس تاسو په یو ای کې بزنس کوئ او د یو ای ریزیډنټ یې نو تاسو لپاره ټریډ لایسنس ضروري دی. که تاسو بهر نه بزنس کوئ، دغه والا بزنس مطلب پرایویټ لیبل بزنس کوئ نو آی ډونټ تھنک کې په اوس دپاره پکار دی، خو که ان فیوچر کوئ تاسو به بیا خامخا پکار دی. ټیک شو. بزنس بینک که تاسو پاکستان نه کوئ نو په انډیویجوال باندې سټیل کولی شئ. ټیک شو. مطلب امازون چې دی دا نوټیفیکیشن کړی ده چې تاسو به خامخا بزنس لایسنس جوړوئ. حکم چې یو ای اکاونټس دي، سوري پاکستاني ډیټیل بیس اکاونټ دي، یا تاسو وایي انډین اکاونټ دي، نو په هغې بیس باندې تاسو جوړولی شئ، انډیویجوال اکاونټ جوړولی شئ. مخکې ته تاسو خپل پرایویټ لیبل بزنس شروع دا کولی شئ، سټارټ کولی پې شئ. خو که په یو ای ریزیډنټ یې نو تاسو له بیا خامخا هلته ټریډ لایسنس پکار دی، او تاسو جوړولی هم شئ. په 2-3 زره درهم باندې جوړېږي، تاسو ځانه جوړ کړئ او مخکې ته خپل بزنس کوئ. بزنس بینک اکاونټ تاسو ما وایي چې بزنس بینک اکاونټ پکار دی. بجټ چې دی، بجټ $3000 تاسو ته خامخا پکار دی. او $3000 بجټ ولې پکار دی او څنګه پکار دی؟ نمبر فرست، که تاسو پروډکټ سلیکټ کوئ نو تاسو لپاره به هغه ستاسو بجټ باندې ډیپینډ کوي. فار ایگزامپل تاسو سره بجټ دی $3000 نو تاسو په هغې کې کوشش کوئ چې تاسو پکې خپل ټریډ مارک هم رجسټر کوئ، تاسو پکې پروډکټ کاسټ هم راځي، په هغې کې به شپینګ کاسټ راځي، په هغې کې به پیکینګ کاسټ راځي، تاسو به خپل پروډکټ پیک کوئ، صحیح طریقې سره ډیزاین کوئ، به مخکې ته تاسو سره پی پی سی لپاره هم بجټ پکار دی. ټیک شو. نو تاسو به خپل بجټ ته ګورئ. که تاسو سره اوس $3000 دی نو بیا کوشش وکړئ چې $1000 چې دی یا $1500 چې دی، په دې کې په ستاسو پروډکټ کاسټ هم راشي، او په دې کې تاسو سره چې دی مخکې ته شپینګ کاسټ دا ټوټل هر څه پکې راشي، په دې کې پیکینګ هم وشي. د هغې نه علاوه تاسو سره کم $1500 نور پاتې شي نو هغه مخکې ته بیا د $1000 چې پکې دی هغه خامخا د پی پی سی لپاره کې دی، او په بیک اپ انوینټري لپاره چې تاسو سره $500 نور خامخا. ټیک شو. اوس که تاسو بجټ چې دی هغه $2000 دی نو بیا به تاسو $2000 سره حساب کوئ. لکه فار ایگزامپل تاسو ویره $500 $600 $1000 پورې انوینټري اخلئ، په هغې کې به شپینګ هم هر څه شامل وي، او بیا پی پی سی لپاره بیک اپ انوینټري لپاره هم ساتئ. فار ایگزامپل اوس تاسو 200 یونټ واخلئ او هغه چې په هغې کې به تاسو پري ګیو اویز هم کوئ، په هغې کې به تاسو چې پروډکټ رینک کولو لپاره
فری پروډکټ خلکو ته ورکوي پای کې بچ دی نو کله پی پی سی چلوي نو هغه پاوله کې تاسو نه پروډکټ چې دی پاوله کې اوزي سیلز به ترازي تاسو په بیک اپ کې خامخا انوینټری پکار ده چې وانس تا پروډکټ مې بي رینګ شي اس پتن لګي او اتوماتیکلی تاسو انوینټری چې اوټ اف سټاک شي نو بیا بس کوي تاسو به واپس ډی رینګ شي دا غي د وجې نه چې خامخا تاسو سره بجټ پکار دی د بیک اپ انوینټری لپاره او همیشه بیک اپ انوینټری ساتي لیسټینګ پی پی سی سپلایر ورک ټیک ریل ټایم ٹھیک ہے اس د دې مطلب دا دی چې کله تاسو سره خامخا دغه په کار دی یو ویلینګنس مطلب دا دی چې تاسو یو جنون په کار دی کار د هر څه د لیسټینګ د پی پی سی دا نه دی چې مطلب بس تاسو چانه واوریدل چې یار دا بزنس دی سٹارټ کول غواړي او داسې حساب دی خو تاسو پراپر جنون په کار تاسو پراپر لرنینګ په کار دی تاسو پراپر لرنینګ نه د پی پی سی په باره کې د لیسټینګ په باره کې د ایمیجز په باره کې د ټایټل لري هر یو څه باره کې پراپر تاسو پته نه د برانډ لانچ کول په باره کې د پروډکټ په باره کې د کرایټیریا په باره کې د پروډکټ کیټګری په باره کې او د پروډکټ سپلایر په باره کې تاسو سره پروډکټ د کوالټي پته نه لګي نو مخې ته به تاسو لپاره ډیر زیات بیا مشکل شي کوشش کوئ چې د هر یو څه تاسو پراپر اتنټیک وکړئ او د هر یو څه تاسو سره پراپر نالج وي فار ایگزامپل تاسو پروډکټ هند کو اوس تاسو پته نشته چې دا پروډکټ د څه شي پراپرلی ډیر خلک مالي دي چې خپل پروډکټ په باره کې هم نالج دي چې پروډکټ خپل لانچ کړي نو کوشش کوئ تاسو خپل پروډکټ په باره کې پته بیا کم ځین تاسو سورس کوئ دا کم ځین به چیپ سورس تاسو ملاوي شي چیپ مطلب دا هم نه چې بالکل تاسو خراب کوالټي ملاوي شي تاسو به کوالټي هم ښه کوئ او تاسو به ښه سپلایر هم پیدا کوئ لکه فار ایگزامپل زیات تر خلک زګورم چې هغه صرف په علی بابا باندې سورسینګ ګوري بس هغه وایي چې همدا پرایسز ښه پرایسز دي خو نه د علی بابا نه هم نور پلیټ فارم خشته چې په دې کې تاسو ښه سورسینګ ملاوي دی چې ټیک شو نو تاسو به خنه ښه سورسینګ هم ځان لګورئ چې تاسو مارکیټ کې د نور کمپیټیټر سره کمپټیشن په اسانه سره وکړي دا غي سره ښه کوالټي هم ګوري دا غي سره مخه تاسو به ښه پیکینګ هم کوئ چې کسٹمر ته تاسو پروډکټ دي چې هغه ښه پیکینګ سره ټیک شو هغه نه علاوه باکس ډیزاین هم ښه پکار دی هغه نه علاوه دا تاسو چې ما کوم وی لیسټینګ چې دی نو پای کې تاسو ایمیجز پای کې پلس کانټینټ پای کې برانډ سټوریز تاسو پای کې بولټ پوینټ ټایټل دا هر یو چیز پراپر صحیح پکار دی که تاسو سره هغه بارو کې نالج نه نو بیا تاسو لپاره مشکل دی تاسو لپاره پی پی سی کار نه کوي ځکه چې پی پی سی جست تاسو ته کسٹمر راوړي د امازون چې کوم بایر دی فار ایگزامپل یو کسٹمر رااله او هغه چې دی دغه میک اپ اکوپمنٹ سرچ کوي ټیک شو اوس میک اپ یا برش سرچ کوي اوس میک اپ برش هغه سرچ کړل خو اوس رااله سټایلیسټینګ ته سټایلیسټینګ خو په پی پی سی په ترو باندې ټاپ تر غلې دی خو آل ته په کسٹمر کلیک کو اوس هغه ته لیسټینګ خو نه شو داغه سره پروډکټ نشته کنه داغه سره خو صرف ستا ایمیجز دي داغه سره ستا لیسټینګ مخامخ وته نو که هغه دغه نه کنوینس نشو اټس مین دیټ سب کسٹمرز تا کې پروډکټ کې انټرېستډ پروډکټ خو هغه سره بالکل شته نو خو ستا خو لیسټینګ مال ته خراب دي نو آل د کنورژن چانسز چې به ډیر زیات کم دي نو کوشش کوئ چې کسٹمر تاسو پروډکټ په ټایم کې نه بای کوي هغه تاسو د ایمیجز بای کوي هغه تاسو د کم ویژوالایزیشن چې دا بای کوي نو کوشش کوئ چې تاسو لیسټینګ فل اپټمایز او پراپر چې هر یو چیز په ایکسپلین او کسٹمر په هغه کې کسٹمر ته شوکي چې هغه بینیفټ څنګه دي هغه چې یوز کوي به څنګه ښکاری نو هغه ته کې چې هغه بای کوي نو هغه به دې سره انټرنس سره بای کوي چې هغه ته مخه ته بینیفټس ورکول شي نو کوشش کوئ چې تاسو لیسټینګ پراپرلی اپټمایز ټیک شو تاسو څنګه د بجټ په اړه کې خبره وکړه چې بجټ چې خامخا تاسو $3000 پورې پکار دی که $3000 نه کمی بیا هم تاسو سٹارټ اغسته شي خو بیا هم دا چې مطلب تاسو سره په بیک اپ کې انوینټری بیک اپ انویسټمنټ خامخا پکار دی که بیک اپ انویسټمنټ نه نو بیا به تاسو سره ډیر زیات مشکل شي اوکے اوس د پاره تاسو ته به سټپ بای سټپ صرف دا خایمه چې تاسو بعد د دې پرایویټ لیبل بزنس دا سفر څنګه کوئ لکه مطلب د بالکل د بیسکس نه والا د ایڈوانس پورې دا به تاسو ته مخکې ته پریکټیکلی خایمه او په حال تاسو دومره ګایډ کوم چې تاسو سره یو تاسو په ذهن کې یو ایمیج جوړ شي یو سرکل جوړ شي او دا بزنس داسې کیږي تاسو به په دې ګایډ شئ نو مخکې ته به پریکټیکلی مونږ کوو مونږ پروډکټ هم هند کوو پای کې سپلایر هم هند کوو مونږ پیکینګ تم ګورو مونږ به چې مخکې ته لیسټینګ تم ګورو چې لیسټینګ څنګه پکار دی مخکې ته به کمپاین هم لانچ کوو دا هر یو چیز به کوو خو په تاسو ته اټ لیست دومره پکار ده یا سایکل څنګه ټیک شو اولنې خدای چې تاسو سره پروډکټ کله اکاونټ تاسو ساين اپ کو دا غینه بس بیچ دي اکاونټ ساين اپ مخکې ځینې خلک کوي یا تاسو بعد کې کوي نشي هغه دومره میټر نه کوي او تاسو ته پروډکټ پکار دی ښه پروډکټ پکار دی چې هغه فول پر کرایټیریا باندې پوره اوس کم کرایټیریا دا کرایټیریا تاسو زما خاطر ډیسکس کوم ټیک شو هغه اسانه ده مخه ته تزویم چې کم پروډکټ کرایټیریا مونږ پر هغه کم پروډکټ بلانچ کوو کم نه لانچ کوو کم کټګری کې بزو کم کټګری کې بنځو تاسو ته پروډکټ پکار دی اوس تاسو ویني پروډکټ پیدا کو دا غینه پس به تاسو فائنلایز کوئ با چې تاسو سپلایر نه سورسینګ ملاو شي او سورسینګ ته ملاو شو فار ایگزامپل تاسو یو پروډکټ پیدا کو پین ټیک شو اوس پین چې تاسو وکړو په سپلایر ډیفرنٹ سپلایر سره وکړو تاسو یو پرایس ملاو شو اوس دا غینه پس به تاسو ته پرایس په خپل کیلکولیشن به کوئ تاسو پی پی سی به څومره کاست راځي ټیک شو تاسو سیلینګ کاست څومره دی تاسو چې پراپرټي څومره پاتې کیږي پای ای وی ای پی څومره راځي ریفل پی به څومره راځي ټیک شو دا شپینګ کاست په څومره راځي دا ټوټل هر یو چیز به ګوري دا غیر ریټرن ریشیو څومره دا
دا هر یو چیز به ګورئ. هغې نه پس چې کله تاسو پروډکټ فاینلایز کړئ بیا مخې ته مونږ سپلایر ته وایي چې مونږ د هغې برانډینګ وکړي. برانډینګ کې بیا مونږ د هغې تاسو به خپل برانډ نیم چوز کوئ، لوګو به چوز کوئ، پیکیجینګ به چوز کوئ چې دا وشي. مطلب ستاسو پروډکټ هم فاینل شو، ستاسو سپلایر هم فاینل شو، ستاسو سورسینګ هر څه برانډ هم فاینل شو. هغې نه علاوه مونږ سپلایر ته بیا پیمنټ وکړو. سپلایر چې دی مونږ ته مخې ته پروډکټ ډیټیل راکړي چې دومره څومره یونټ مونږ اډر کړي. فار ایگزامپل 200 یونټ مونږ اډر کړي، 300 یونټ مونږ اډر کړي. دا هر یو څیز مونږ ته سپلایر راکړي. ټیک شو. سپلایر چې راکړي هغې نه پس بیا مخکې ته تاسو اکاونټ چې ساین اپ شي بیا لیسټینګ تاسو جوړوئ. لیسټینګ دپاره چې تاسو اول چې برانډ نیم اپروول خامخا پکار دی. تاسو جنریک لیسټینګ کوئ، ما کې بیا نه پکار. او که تاسو برانډ نیم برانډډ پروډکټ دا کول سکول غواړئ تاسو خامخا به اول برانډ نیم اپروول اخلئ. برانډ اپروول لپاره تاسو ته ایمیجز پکاري او هغه مخکې ته امازون تاسو درکوي. امازون ته کله تاسو سبمیشن وکړئ نو لیسټینګ به جوړو. چې کله هغه اپروو شي هغې نه پس بیا موږ مخکې ته لیسټینګ جوړو. داسې نه په هولسیل کې چې څنګه موږ یو پروډکټ کې او هغې سن نه واخلو اډ ټو پروډکټ کو نو مخکې ته موږ ډایرکټ انوایس سبمیټ کوو. دلته انوایس نه، دلته به صرف موږ ایمیجز سبمیټ کوو، پای کې به موږ برانډ نیم ښکاري او امازون ته به سبمیټ کوو. چې کله سبمیټ شي نو هلته به زموږ برانډ نیم اپروول موږ ته میلاو شي. بیا د برانډ رجسټري د پراپر برانډ رجسټري لپاره موږ سره خامخا ټریډ مارک پکار دی. چې کله ټریډ مارک د هغې سیریل نمبر راوالو، د پروډکټ ایمیجز راولو، ټول امازون سبمیشن وکړو. هلته به موږ مخکې ته برانډ رجسټر شي، بیا خپل سټور پرنټ جوړ کړو، برانډ سټور ډیزاین کړو. دا ټوټل هغه بیا وروسته خبرې دي. فلحال لپاره تاسو دومره پته ولګي چې او لیسټینګ به جوړو. بیا به د هغې نه پس چې شپمنټ جوړو. چې کله شپمنټ جوړ کړو هغه به موږ امازون ته لیږو. او د هغې نه پس چې کله انوینټري زموږ لایف کېږي د هغې نه مخکې به چې څنګه انوینټري ورسي موږ به پی پی سی کمپین لپاره مخکې ته پراپر چې یو پلان جوړ کړی او موږ مخکې ته پروډکټ باندې اډورټایزمنټ سٹارټ کوو. ټیک شو. اوس د یو ای لپاره تاسو پروډکټ کرایټیریا اولنه چې ضروري ده چې تاسو پروډکټ کرایټیریا باره کې پته چې یار دا کرایټیریا ضروري ده او د کرایټیریا باندې کار وکول غواړئ نو هغه تاسو لپاره خامخا پکار ده چې تاسو پته وي. چې کله تاسو پروډکټ هاند کوئ نو تاسو به ځان سره د کاپي کې ولیکئ چې دا د کرایټیریا پکار ده. نو زه به تاسو ته پریکټیکلی مخې ته دا خیم او دا کرایټیریا به ته مخې ته ایکسپلین کوم. اولنۍ خو دا ده چې زموږ سره یو پروډکټ به تاسو زه مخامخ اوپن کړم او تاسو ته به زه ووایم چې او دا پروډکټ څنګه دی او په هغې باندې موږ مخې ته خبره وکړو تاسو ته به پراپرلی هغې سمجھ راشي. ټیک شو. اوکې زه تاسو سکرین شیر کوم. اوکې دا اوس ما سره د امازون یو ای مارکیټ پلیس چې دی ما سره آن دی. تاسو دلته هم سرچ کولی شئ. داسې ولیکئ امازون ای ای، صرف ای ولیکئ دلته به سره راشي امازون ډاټ ای. ټیک شو. دا د امازون ویب سایټ دی یو ای والا. اوکې تاسو دلته څنګه راشئ نو تاسو سره به داسې ډیشبورډ به سره مخامخ شي، داسې ویب سایټ. اوکې اوس به تاسو مخکې څنګه کوئ پروډکټ به کم دی نه هنډ کوئ، د کم دی نه نه هنډ کوئ، کم یو څیز به ګورئ کم یو څیز به نه ګورئ. ټیک شو. نو د هغې لپاره به اولنۍ دا ده چې تاسو په کیورډ بیس باندې کولی شئ. فار ایگزامپل تاسو یو پروډکټ باره کې پته ده او تاسو هغه راواړوئ او د هغې نه سرچ کې مخې ته کولی شئ. او د هغې نه علاوه امازون موږ ته خپله باندې ډېر زیات اپشنز راکوي چې د هغې په څو باندې موږ کتلی شو. هغه موږ ته بیسټ سیلر اپشن راکوي چې بیسټ سیلر کې تاسو کتلی شئ چې کوم امازون باندې په یو ای کې چې کوم بیسټ سیلر پروډکټ دی هغه کتی شو. موږ نیو ریلیزز کتی شو، موږ موورز اینډ شیکر کتی شو. ټیک شو. اوس د دې څه مطلب دی؟ بیسټ سیلر هغه پروډکټ دی چې هغه په امازون باندې بیسټ سیل کیږي، مطلب ډیر زیات ښه سیل کیږي. ټیک شو. نیو ریلیزز مطلب دا چې هغه نیو ریلیز شوي دي. په نیو ریلیزز کې دا چې هغه نیو نه ریلیز شوي چې مطلب دا نیو ریلیز امازون هارد نیو ریلیز مطلب دا چې امازون کې ریلیز شوي نیو راغلي نیو لانچ شوي دي خو ډیر زیات ښه روان دي، ډیر زیات ښه سیل کیږي. ټیک شو. د هغې نه علاوه مورز اینډ شیکر، امازون مورز اینډ شیکر دا چې our biggest gainer in sales rank over 24 hour هغه پروډکټ چې هغه په لاست 24 هاور کې ډیر زیات ښه سیل کیږي او مطلب په ټرند کې روان دي. لکه ځینې پروډکټ به تاسو لیدلي که نه چې هغه ډېر په ټرند کې روان دي. تاسو لیدلي چې یار خلک وایي دا پروډکټ ډېر زیات ښه روان دی، پرون دومره سیل شوی دی دومره سیل شوی دی. نو دا مورز اینډ شیکر نه موږ پروډکټ دا کولی شو. امازون موږ دلته ښایي تاسو په لاست 24 هاور کې چې کوم پروډکټ ډېر زیات ښه سیل شوي دي نو هغه موږ دلته په هر کټګري په لحاظ سره منتخب. ټیک شو. اولنۍ به موږ داسې وکړو چې امازون بیسټ سیلر چې دی بیسټ سیلر به وګورو چې په بیسټ سیلر کې موږ ته څنګه ښه پروډکټ میلاویدی شي. اوس تاسو وګورئ تاسو ډېر زیات کټګریز دي خو تاسو به کم کټګریز کوئ کم کټګریز به نه کوئ. کوشش به کوئ چې هغه کټګري په اوله کوئ چې په هغې تاسو سره کمپلاینس ایشوز ډېر زیات نه راځي. کمپلاینس پکې ډېر زیات ضرورت نه وي. کمپلاینس څه مطلب وي؟ کمپلاینس دا مطلب چې کله تاسو په هیلث اینډ هاوس هولډ کې یا په بیوټي کټګري کې یا په الکترونیک کې بیبي کټګري کې هیلث اینډ هاوس هولډ کې موبایل فون شو داسې کټګریز کې تاسو کله لانچینګ کوئ نو امازون چې تاسو نه بیا کمپلاینس ریکوایرډ کوي چې تاسو کوم ځای نه پروډکټ سورس کوئ د دې سرټیفیکیشن راته راکړئ یو څیز راته راکړئ بل څیز راته راکړئ ډېر ډاکومنټیشن تاسو ته پوسټ کوي. سم ټایم هغه تاسو کله سبمیټ کوئ نو هغه فیل هم شي هغه ایکسپټډ هم نه شي. نو دې وجې نه چې دی تاسو ته د هر یو څیز په باره کې
پته یي چې په ایگزامپل دا کټګوري مره پر خره دا کټګوري مره پر نه ښه تاسو به مخه ته خیمه چې کوم کټګوري تاسو لپاره خېری کوم کټګوري تاسو لپاره نه دی خو اول به شروع کوو چې موږ پروډکټ ریسرچ وکړو فار ایگزامپل ما څه دا ډیفرنٹ کټګوریز دي اوس دا چې اپلاینسز دي ټیک شو دا پیټ سپلایز دي دا ټویز دي دا چې هوم امپروومنت والا دي دا بیسټ سیلر ان ګروسری کټګوري دا موبایل کمیونیکیشن والا دي دا اوس ډیفرنٹ کټګوري تاسو په هر یو کې چې مخه ته کولای شي فار ایگزامپل چې یو کټګوري سره کوم ځان لپاره چې په دې کې به زه ښه پروډکټ څنګه پیدا کړم فار ایگزامپل ما دلته سپورټس هم سره کولای شم زل د چې ټولز می چلو سره کو ټولز اینڈ هوم امپروومنت والا ټیک شو اوس د ټول اینڈ هوم امپروومنت کې ګورم چې کوم پروډکټ چې دی خدمه لپاره او څنګه خدي تاسو اولنی کرایټیریا ما دا ویلی و چې تاسو سرچ والیوم څومره پکار دی فار ایگزامپل یہاں پر دلته تاسو وګورئ اوس به تاسو پته ولګي دا ځان سره نوٹ کوئ ها تاسو بیا وروستو څه مثلا یو منټ اوکې دلته وګورئ تاسو ما څه ویلو چې سرچ والیوم څومره پکار دی 1000 پکار دی یا 1000 پلس خامخا دومره پکار دی ټیک شو دا غنه علاوه څومره with a weak sellers مطلب weak seller مطلب دا چې 5 سیلر چی 5 یا 10 سیلر داسې خامخای چې دا غو ریویوز کمی که هغه سوي که هغه 200 می 300 می خیر دی خو چې مطلب نیو سیلر جی پکې خامخای په پاس پیج کې ټیک شو هغه نه علاوه پرایس فلورز پرایس فلور مطلب دا دی چې 30 आप چې فلور مطلب دا چې سمپل الفاظو کې تاسو بالکل سمپل الفاظو کې چې تاسو پروډکټ چې 30 درهم خامخای چې مطلب 25 نم سی وای ټیک شو ټیک ته 25 نم سی وای خو ډیر زیات کم نه ځکه چې تاسو 25 پروډکټ 25 نم راکم شي 20 نم راکم شي نو بیا تاسو لپاره الته پروفټ ایشوز ډیر زیات راځي کله کله شپینګ کاست یو راځي کله کله تاسو اډورټایزمنت کاست ډیر زیات سی وای شي نو بیا چې الته تاسو الته مارجن باندې کې یا په مارکیټ کې دا شل وشي چې اتوماتیکلی پرایسونه ډاون شي نو که اوس غټ های سیلینګ والا پروډکټ یا های پرایس والا نو که دا غي پرایس هم ډاون شي نو سم مثلا نه او کله کم پرایس الریډي 30 درهم باندې خرڅيږي اوس کنه اوس په 20 درهم خرڅيږي او اخر پرایسونه هم ډاون شي نو تاسو لپاره به ډیر غټه مثلا اټ لیست دې 30 درهم خامخا پروډکټ پکار دی پرایس کمپټیشن تاسو ته ماوي چې 1000 نه کم پکار دی یا 1000 پورې پکار دی بس ټیک شو پروفټ مارجن تاسو ته 25% اټ لیست پکار دی ځکه چې کته 25% مارجن نه تاسو سره بیا تاسو لپاره مخه ته کمپټیشن ډیر زیات ګران شي که تاسو فار ایگزامپل یو پروډکټ او هغه په 1000 درهم باندې خرڅيږي 100 په 100 درهم باندې داغه سورسینګ کاست چې اټ لیست به 20 درهم پکار دی که 20 درهمي داغه سورسینګ کاست نو هغه به ډیر زیات خده ځکه چې تاسو ته به مخه ته پی پی سی کاست هم راځي 20% داغه علاوه شپینګ کاست هم راځي اف وی ریفرل ویو 15% راځي سټوریج کاست هم راځي داغه علاوه داغه خدا دا چې تاسو خامخا مارجن د مخ نه ډیر زیات سی وای ټیک شو او تاسو زه مخ زم او دغه ته شیر کوم واپس ته د امازون ولا ډیر بو شیر کوم چې موږ بسنګ اوس پروډکټ هند کو اوکې ها اوس موږ دلته رالو موږ سره دا چې امازون بیسټ سیلر دی بیسټ سیلر پروډکټ دی امازون مونږ ته وایي چې په ټولز اینڈ هوم امپروومنت کې چې دی دا ښه پروډکټ دی اوس که تاسو وګورئ مطلب دا ښه سیل کیږي ته موږ اوس ګورو کوشش وکړو چې هغه پروډکټ وګورو چې دا غي لګ ریویوز لګ کمی او مطلب خسل کی او پرایس هم چې دی زموږ سرچ والیوم کمپټیشن هغه به موږ مخې ته ورسته ګورو په حال لپاره موږ د سي پروډکټ ګورو چې دا غي ټولز کټګوري هم خدا موږ دا سي پروډکټ ګورو چې هغه موږ ته ډیر زیات ایشوز هم نه جوړي مخې ته او بل لار چې دا غي کم پرایس هم خي او بل ریویوز هم خي لکه ډیر زیات غټ سیلر نه ټیک شو نو زه لاندې ګورو او موږ مخې ته ځو اوس کدا وګورئ دا د سټریم فلو الفا هډ د تاسو بخکاری به سایډ باندې ټیک شو دا وګورئ په 174 ریویو سره 38 باندې خلک او بي اس ار څومره دی بي اس ار 8 بي اس ار دی په دې ټولز اینڈ هوم کټګوري کې چې کم چې دی هغه ډیر زیات خري نو موږ بدام کولا وکړو خاله غن علاوه بداو د 25 ریویوز باندې په 26 باندې سل کیږي دا موږ کولا وکړو دام ډیر خري 26 پرایس هم خري 25 ریویوز سره 26 ریویوز مطلب دا چې ریویوز په کم ډیر زیات هاي نه دي موږ کرایټیریا څومره و خامخا د 100 نسنس نه کمی اوس دا وګوره دام ډیر زیات خري په 450 ریویوز باندې چې دی 28 باندې خرڅيږي 450 مطلب دا چې نو ریویوز پر غلي خو ډیر زیات نه دي اوس که ډیر زیات چې په ایگزامپل د دې په شان دی دا وګوره د معنی اوس 10602 دي چې 10602 چې هغه به ډیر زیات دي ٹھیک شو دغه شانتي پروډکټ باندې سلیکټ کوئ اوس دا وګوره دا 356 باندې 56 درهم باندې سلیکټ کوي او نو بي اس ار دي نو ډیر زیات خري موږ دام کولا اوس به مخه ته د پروډکټ انالیسس کوو مخه ته ورو مخه ته بيزو خدا وګورئ دې چې د نو 195 ریویو باندې په 99 درهم باندې خرڅ ډیر زیات خري او د بي اس ار څومره دی 23 بي اس ار دی چلو دام کولا وو
موږ به دا هم کولاو نو موږ په الحال لپاره 3 پروډکټ اوپن کړل موږ په دې باندې چلو انالیسس کوو چې دا پروډکټ موږ سره لپاره موږ لپاره ښه دی که نه ښه دی څنګه دی د هغې نه علاوه مخکې تاسو چې تاسو لانچینګ کوئ یا تاسو پروډکټ ریسرچ کوئ د هغې لپاره تاسو سره خامخا یو 2-3 ټولز پکار دي هغه کې بیسک ټول چې دی کوم هیلیم 10 دی هیلیم 10 تاسو سره خامخا پکار دی چې هیلیم 10 تاسو سره یې ټیک شو ځکه هیلیم 10 چې داسې ټول دی چې تاسو سره ډېر زیات هیلپ کوي مخکې د پروډکټ ریسرچ کې هم سره کوي پی پی سی کې هم سره کوي په لیسټینګ کې هم سره کوي اوس په دې کې ای هم راغله تاسو سره به ډېر زیات هیلپ آوټ کوي نو کوشش کوئ چې هیلیم 10 خامخا تاسو سره جنگل سکاوټ هم دی نور ټولز هم دي په هغې باندې مونږ ویډیو هم جوړه کړله کني تاسو ته به لینک درکړي په ډسکرپشن کې چې تاسو ټولز کم ټولز پکار دي ځکه چې هغه ډېر زیات غټ ټولز دي په هغې باندې به خبره څنګه کوو په هغې کې به کرایټیریا څنګه فټ کوو نو هغه ډېر زیات سیوا دي ټیک شو نو هغې باندې بیل ویډیو ده تاسو به هغه ویډیو وګورئ تاسو به د هغې سمجھ راشي چې هغه مونږ څنګه یوز کوو فلحال لپاره چې دی مونږ مینولي هنټینګ کوو ټولز په ترونه کوو تاسو ټولز په ترونه کولی شئ او مینولي هم کولی شئ خو مینولي زیاتره بینیفیشل دی ځکه چې مینولي کې هغه پروډکټ تاسو ته ملاوي کوم چې په ټولز کې تاسو په آسان نه ملاويږي یا په ټول باندې تاسو وګورئ نو هر سړی چې دی نو لګي یو په ټولز باندې چې دی نو پروډکټ هند کوي خو کوم چې دغه والی دا مینولي څوک هند کوي نو هغه کې هغه پروډکټ په آسان باندې نه ملاويږي په ټولز باندې هر سړی لګي دی یو پروډکټ ته ملاويږي ټول ته نو په دغه باندې وګورئ که په مینولي وګورئ مینولي هر سړی نشي کولی نو مینولي ګران دی تاسو کوشش وکړئ چې مینولي کوئ تاسو به ښه پروډکټ ملاويږي ټیک شو اوس دا وګورئ د دې بي اس آر چې 8 بي اس آر دی ماشاءالله او 174 ریویوز باندې په بیسټ سیلر کې روان دي بیسټ سیلر نو بیسټ سیلر چې ټیک ته ملاو شي امازون ته درکې دا ډیر زیات خري او دا ته پس کې ملاو شي وایډ شاور کې ټیک شو پرایس ته وګورئ 38 پرایس باندې خرڅي 500 پلس چې دی یونټ یې د خرڅي دا ډیر زیات خري د دې دا پروډکټ موږ راوالو او دا به موږ مخې ته دا کیورډ به راوالو ټیک شو او دا په امازون کې سرچ کو نو اوس به موږ ته مخې ته اوس به موږ د انالیسس کوو اوس مخې ته وګورئ زموږ کرایټیریا ورنې سوا چې کمپټیشن خامخا 1000 کې 25000 مدار کې نه 1000 نه کم یا 1000 پوری نو په سم ټایم کې تاسو که د پروډکټ ډیماند ډیر زیات خي او تاسو ته پته لګي چې نیو سیلرز په کې ډیر زیات رینکینګ کوي فار ایگزامپل دلته اوس وګورئ تاسو زوایم دا اوس تاسو سم 1000 سرچ والیوم وی کنه خو تاسو نه کمپټیشن زما وی کنه او دا څنګه چې بالکل 1000 نه تاسو پروډکټ پرې دی تاسو لاندې وګورئ چې وګورئ نیو سیلر چې 125 ریویوز ول دا غټ سیلر نه دی ټیک شو دام پر ټاپ باندې دی 42 ولم په ټاپ باندې 356 په ټاپ دی یا دا نیو سیلر دی بالکل یو ریویو سره نشته دام په ټاپ باندې راغلی دام په ټاپ باندې راغلی دی ټول نیو سیلر دی دا وګورئ اوس به دا اوس غټ سیلر دی 26000 ریویوز یو سره دې سره 62 ریویو دي او په 70 باندې په 17 درهم باندې خاصه 200 یونټ پلس میاشتې خرڅې ډیر زیات خده دا وګورئ 76 ریویو دي سره دي د سره 471 نو کدی چې ما سره 6000 کمپټیشن ام دا کمپټیشن سیوا د خو زب ځان له داسې پروډکټ چوز کوم داسې پروډکټ چوز کوم چې زه په کمپټیشن په مارکیټ کې کمپټیشن وکم او د خپل پروډکټ چې مخه ته رینک کما اوس که په دې کې دا سیوا چې په دې کې 10000 ریویوز ولا 15000 ریویوز ولا 5000 ریویوز ولا دا ټول ناسو نو بیا به دې پروډکټ کې نه تلم ځکه چې دلته پروډکټ کې ډیر زیات چې د کمپټیشن سیوا دی او بل بګي نیو سیلرز پکې نه کوي نو دلته چې وګورئ کنه نیو سیلرز هم داري رینکینګ کې ټیک شو او مخه ته چې دی ټاپ غټ سیلرز پکې نشته نو ماره پر چانس دلته ډیر زیات چې زه دلته پروډکټ سلیکشن وکم اوس دویمه کرایټیریا موږ سوا چې زمونږ پرایس چې خامخا چې دی 30 درهم پورې پکار دی او زه ته وګورئ 66 94 56 99 38 دا وګورئ 59 17 دا یو په کم دی خیر څه مسله نشته اصل کې دوی دا په خیر سټینلیس سټیل او د دې چې د په پلاستیکي دی نو پلاستیک والا دی نو دی وجه نه چې دی دا پرایس د دوی کم دی دیم 17 وګوره دیم 15 دی نو 39 لکه ډیر زیات خري 56 94 48 52 ډیر زیات خري ټیک شو تاسو د ګوره خو بده کې ډیفرنس هم دی اوس دا پروډکټ چې دا ډیفرنٹ دی دام ډیفرنٹ دی دام ډیفرنٹ دی دا یو شان دي درېونه دا یو ډیفرنٹ دی بس لګ بیا صحیح ده دې سيزون ته خیال کوئ دام ډیفرنٹ دی اوس دام ډیفرنٹ دی اوس دې دا درېونه سلور یو شان دي اوس کدل ته وګوره نو دا پروډکټ ډیفرنٹ دی دام ډیفرنٹ دی ځین سره باکسونه دي ځین بکس یو شان دي بل شان دي نو پروډکټ چې دی هغه یو بل سره ریلیونسي راځي خو 100% ریلیونسي ناراضي مطلب د یو بل نه لکسن څه بدللی اوس مخه ته موږ کوشش وکړو چې د مین کیورډ معلوم کړو ټیک شو مین کیورډ د پر تاسو سره خامخا هیلیم 10 پکار دی فار ایگزامپل زه دا ګورم دا لاګین کوم ټیک شو او چې کله هغه لاګین شي دلته ما سره دا راشي دا اوس لاګین شو اوس تاسو کله دا ایکستنشن دي تاسو ځان سره به دا کې دا ډاونلوډ کې ځان سره به سیو کړئ مخه ته پوهیږي اوس دلته دوه څه دوه اپشن دي یا ایکس ری امازون پروډکټ ریسرچ ایکس ری کیورډ او بل ریټایو ایکس ری کیورډ ایس انګریبر یا سبمیټ فیډبیک ٹھیک ہے صحیح ده
نو اوس به زموږ سره موږ به کوشش کوو او اکاونټ واپس اوکې صحیح شو موږ چې د پروډکټ ریسرچ هم کولی شو خو موږ فلحال لپاره موږ ته کیورډ پکار دی مین کیورډ پکار دی چې موږ سره کله مین کیورډ راشي نو موږ به ډایرکټ پروډکټ سرچ کولی شو نو د هغې نه علاوه که موږ سره مین کیورډ نه وي او داسې غلط پروډکټ کیورډ سرچ کوو نو بیا موږ د مخې ته ډېر زیات پروډکټ لیدلی شي دا اوس کې هیلمټن لګیا ده او چې دی نو کیورډ چې دی فچ کوي نو موږ ته به اوس ټوټل ډیټا راکړي چې کوم کیورډ ښه پرفارمنس کوي د کوم څومره کمپټیشن دی د څومره سرچ والیوم دی د هغې او موږ ته راکړي آی تھنک څه ایشو کوي د سرچ سیټینګ وار ټو نیرو ډیټا از ناٹ اویلیبل فار دس کیورډ دا لږ څه ایشو کوي چلو موږ به دا پروډکټ پرېږدو بل پروډکټ به اوپن کوو موږ ګورو چې هغه موږ ته ډیټا راکړي موږ دا اوپن کوو چلو باید شټ اپ سیټ موږ دا یو کوو ټیک شو دا پروډکټ هم ډېر زیات ښه دی موږ دا یو کوو ښه اوس دې ته وګورئ سټ اپ سیټ د دې چې کمپټیشن دی په دې کیورډ باندې ټیک شو دا وګورئ دا هم رینکینګ یې دا هم ماشاءالله ښه روان دی ټول په دې سره ون ریویو ده او په ټاپ باندې رینکینګ کوي صحیح ده دا وګورئ 174 دا هم ذات ښه روان دی دا ټول دی دا وګورئ 356 156 او 50 200 یونټ د یو ای په بیس باندې دا پروډکټ ماشاءالله ډېر زیات ښه چلیږي پرایسونه هم ډېر زیات ښه دي هر بیس باندې ښه روان دي ټیک شو نو موږ به دلته وګورو ایکس رے کیورډ باندې به کلیک کړو اوس به دا کیورډ فیچ کړي نو موږ ته به ووایي صحیح ده مې بي هیلیم 10 چې دی په یو ای او په کیسې کې ډېر زیات ښه کار نه کوي خو نو تاسو به دغې ته ګورئ اوس دا ستاسو د مخې زه کومه خو داسې ایشو جوړوي ټیک شو نو موږ ته پته ولګي دا چې د دې مین کیورډ چې دی همدا دی دا کوم شټ اپ سیټ دی نو دې تاسو آیډیا اخیستی شئ چې مین کیورډ ځکه چې دا یو کیورډ چې دی ډېر زیات لیسټینګ کې تاسو وګورئ ټایټل لیسټ ډېر زیات سیوا ده په دې کې مې یوز شوی دی په دې کې مې یوز شوی دی په دې کې مې یوز شوی دی په دې ټولو کې یوز شوی دی تاسو دې ځای نه آیډیا اخیستی شئ چې او دا پروډکټ دا کیورډ چې دا هم زموږ مین کیورډ کېدای شي خو بل په دې کې دا ده چې کوم یو کې دی کې دا وګورئ اوس دلته وګورئ جومو شټ اپ سیټ بایډ سپریر ټیک شو نو دې کې بایډ هم راځي او په دې کې دا شټ اپ هم راځي ټیک شو دا دواړه کیورډ یوز کېږي تاسو دې دواړو ته خیال کوئ خو اوس موږ سره مین کرایټیریا باندې راځو مین کرایټیریا باندې راځو سوچي ریزلټ چې دی کمپټیشن مو ته خولی ده ټیک شو چې دې باندې دومره کمپټیشن دی تاسو ته ما ووي بیا پروډکټ ته وګورئ پروډکټ کې پرایس ته وګورئ 49 درهم چې دی ایوریج پرایس راځي مطلب ایوریج پرایس چې دی 49 درهم راځي نو دا ډېر زیات ښه دی مینیمم چې دی نو 12 درهم باندې خرڅېږي میکزیمم په 141 هم خرڅېږي او چې تاسو په مینیمم 12 درهم باندې خرڅوي دې کې مطلب پروډکټ به یا ډېر زیات چیپ یا به څه مسله وي کې ابي حساب د ایوریج ریټینګ تاسو ته ښایي اوس دا وګورئ دلته ریونیو اوور 5000 درهم انډر 75 ریویوز 4 کسان چې دی په لسو کې 75 ریویوز نه په کم چې مطلب د هغې سره 75 ریویوز هم نشته د 75 ریویوز نه هغوی ریویوز کم دي هغوی چې دی نو 4 دغه کې 4 کسان دي په دې کې ټیک شو 4 آوټ اف 10 دي 4 آوټ اف 10 چې دی نو هغه ته 75 ریویوز نه په کم چې دی 5000 درهم منتلی جوړوي مطلب په کم ریویوز سره هم چې دی هغوی ډېر زیات ښه روان دي اوس ایوریج بیا سات تاسو ته ښایي اوس 30 یونټ سول چې دا نه ښایي اکثر تاسو ما مخکې وویل چې هیلیم 10 چې دی او جنګل سکاوټ چې دی دا داسې په یو ای کې او په کیسې کې هغه شانتې کار نه کوي څنګه چې په کیسې په یو اس ای کې او په یو کې کوي په نور مارکیټ پلیس کې کوي دغه څیز ته تاسو خیال کوئ که تاسو بیا هم پته نه لګي دا سم ټایم هیلیم 10 چې دی سم ټایم چې دی هیلیم 10 پراپرلی کار نه کوي نو دغه ته به ویټ کوئ اوس کلاس دوران کې لایو دغه دی کې کار نه کوي نو خیر دومره مسله نه ده خو بیا هم چې دی مونږ به ګورو کوشش به دوباره وکړو که مونږ سره وشو ایکس پروډکټ ریسرچ ګورو که چې دا به که چې دا کار وکړي چلو دې کار شروع کړو دا اوس چې ډیټا تاسو سره فچ کوي لګیا دی دا چې دی هیلیم 10 ډیټا فچ کوي سم ټایم په دې کې ګورئ تاسو به کوشش کوئ چې په هیلیم 10 دی که کیپا ټول دی که جنګل سکاوټ دی که سیلریم دی که هر یو ټول دی تاسو په هغې باندې 100% بلیو نه ساتئ ځکه چې هغه تاسو له غلطه ډیټا هم سم ټایم درکولی شي تاسو به ټرسټ کوئ په دې باندې تاسو ویلی شئ چې 50% 60% ټرسټ چې دی تاسو په دې کولی شئ نور به تاسو ځان له هر یو څیز چې دی مینولي ګورئ دا اوس وګورئ د دې سرچ والیوم 29 ښایي حالانکې سرچ والیوم خو د دې 29 نه دی که نه د دې سرچ والیوم به ډېر زیات سی وایي اوس دا تاسو ښایي چې 1,36,756 ریونیو دا جنریټ کوي حالانکې داسې هم نه ده مې بي د دې ریونیو چې نور هم زیاته سی وایي خو لکه تاسو ته د دې نه یو آیډیا اخیستی شئ چې او چې دی دا ډېر ښه روان دی مطلب دومره ښه ریونیو جوړوي ایوریج ریونیو چې دی هر یو کس چې دی 2200 ریونیو جوړوي دا چې که څوک زیات هم جوړوي که نه د هغوی ریونیو راړي پرې کم باندې ډیوایډ کېږي نو د دې وجې نه ایوریج ریونیو 2200 درهم جوړېږي ایوریج پرایس چې دی 54 جوړېږي
مخه ال دې 49 خو دلته 54 دی ټیک شو تاسو به دې څه خیال ساتئ ایوریج بي اس ار 7000 چې ایوریج ریویو چې 671 مطلب ایوریج ریویو دا شو چې ټول دا څومره لیسټینګ چې د ټول ریویو را واخلي نو دا 671 جوړیږي مطلب 671 از ګډ مطلب دا ډیر زیات نه دي دا وګورئ انډر 50 75 چې 3 تاسو ته ښایي لاندې موږ ولته وګورو د اس ان برانډ نیم پرایس تاسو ته ښایي ویریشن ریسنټ پرچیز تاسو نه ښایي د ځینو ښایي دا دلته وګورئ 200 پلس 100 پلس 500 پلس د سیلز تاسو ته ښایي ریوینیو تاسو ته ښایي چې دې څومره ریوینیو ده تاسو چل وکئ چې دا ریویوز به راواخلئ دا او دا به دلته راوړئ دلته اوس دلته راوړه ریویوز د ریوینیو خواته راوړه ټیک شو اوس دا وګورئ نو موږ به د کم نه زیات تګو اوس ګورئ دا اوس وګورئ 01 ریویو باندې 1300 درهم جوړئ په یو ریویو باندې 1480 دا اوس ګورئ ورته ګورئ 3 ریویو باندې 961 دا پوره تاسو کتلی شئ مخې ته اوس په دې کې موږ دا هم کولی شو چې دا ګورئ 15 ریویوز باندې 1100 درهم جوړئ 2900 درهم جوړئ دا دې پروډکټ باندې ډیپینډ کوي د دې ټوټل هر یو څیز چې دی په پرایس باندې هم ډیپینډ کوي چې د څه پرایس دی پرایس وګورئ د 44 درهم دی د 48 دی 90 63 ډیر زیات ښه پرایس دی ماشاءالله صحیح ده مطلب تاسو پرایس ښه پرایس ملاو شي نو ډیر زیات ښه دی ریویوز ته نور کتلی شئ نو تاسو ته د دې نه آیډیا کېدای شي تاسو سره پروډکټ کې د دې کې ډیر زیات ګیپ دی سره نور د دې فیس کتلی شئ چې څومره فیس دی پرې راځي نو بیا تاسو فیس آیډیا اخیستی شئ یا ډایرکټ تاسو له امازون اف بی اے کا ګروډر کې چې دی هم کتلی شئ چې دې باندې څومره کاسټ راځي تاسو اسټیمیټ خپل سیلینګ کاسټ سیلینګ پرایس جو ہے ولګوئ او په څومره ته پرې وځي پی پی سی کاسټ پکې ولګوئ تاسو بیا هم د هغې نه کتی شي اوس بای باکس دی بای باکس وګورئ په دې کې بای باکس چا سره دی په دې کې ګوره ډایمنشن دي څو دي د چا سره دي دا ټول پکې تاسو کتلی شئ ریلیټډ کیورډ کتلی شئ نو ریلیټډ کیورډ به تاسو ته وښایي مې بي دلته څه ډیټا راوړئ دا وګورئ د دې مین کیورډ اوس دا دي دا هم پکې کتلی شئ سرچ ټرمز دا دي ټیک شو دا وګورئ شټ اپ سیټ سټینلیس سټیل ګروهي شټ اپ سیټ پیټرا شټ اپ سیټ میلانو شټ اس کې دې سره چې دی نو دا اکثر دا پکې دا سایټ چې دی کلودي جاګر جونارس میلانو دا چې دی نو دې برانډ اکثر زیاته برانډ نومونه تاسو کوشش کوئ چې مینلی دا وکړئ نو شټ اپ سیټ نه دا اوس د دې مین کیورډ دی څنګه چې دلته موږ سرچ کړی دا وګورئ نو شټ اپ سیټ د تاسو دې نه آیډیا واخیسته چې شټ اپ سیټ چې دی دا مین کیورډ دی ښه نو زموږ څه کرایټیریا پوره شوه یو کرایټیریا دا پوره شوه چې زموږ کمپټیشن د 1000 نه کم پکار دی هغه کم دی ټیک شو د هغې نه علاوه زموږ پرایس چې دی نو هغه 30 نه پورته پکار دی هغه هم پوره شو سرچ والیوم چې دی تاسو په دې کې نه ښایي خو تاسو کتلی شئ چې یار نیو سیلر چې په ټاپ باندې رینکینګ کوي او بل لري پروډکټ ماشاءالله سیلز هم ښه دي نیو سیلر چې ټاپ سیلر چې پکې ټولو سیل روان دي چې کوم یو سیلرز هم دی ټولو ماشاءالله ډېر ښه سیل روان دي نو دې وجې نه د دې سرچ والیوم به ډېر زیات ښایي ایټ د ټایم چې دی اوس موږ سره دغه کار نه کوي دا هیلیم 10 چې دا ډیټا نه پیچ کوي حالانکه موږ سره هیلیم 10 چې مین لاګین دی ټیک شو خو بیا هم نه پیچ کوي نو دا په یو ای مارکیټ پلیس کې کیسه کې صحیح کار نه کوي خو لکه بیا هم تاسو دې نه کنسیډر کولی تاسو پته لګي چې کم یو څیز خراب دی کم یو ناخره کم دی کې څومره سیلز دی کم دی کې نه ځي د هغې نه علاوه مونږ سره چې کم پاتې شوی کمپټیشن او پرافټ مارجن تاسو به د هغې نه خپل ګورئ بل پکې مونږ کتلي چې نیو سیلر چې دی ایټلیسټ 5 سیلر چې دی هغه چې 200-300 ریویوز کم او هغوی پکې ښه جوړوي دا وګورئ د دې 125 ریویو ده دا په 100 پلس سیل دی نو دا هم ښه ریوینیو جوړوي دا وګورئ د دې 356 دي 200 یونټې خرڅوي دا وګورئ 174 دي 500 پلس خرڅوي مطلب کافي ګیپ دی پکې مطلب نیو سیلرز پکې راغلي دي او پکې خپل ګیپ جوړي دي 60 ریویو سره 50 یونټې خرڅوي اوس چې 50 زیات ریویوز دي او هغوی ډېر زیات سیل هم نه وړي نو داسې په تاسو نه وایي چې دوی نه جوړ کړي نو موږ هم نشو جوړولی اوس مې بي دا هم کیدای شي چې هغوی چې دی نو ښه لیسټینګ نه یې کړی دا وګورئ دې په 125 باندې چې دی نو دا کم سیل دی حالانکه دا کم دی خو دې ریټینګ ته هم وګورئ که نه چې 4 سټار دي دې سیزون ته به ګورئ دا ډېر زیات میټر کوي اوس دا وګوره د دې 4.5 سټار دی نو دې پروډکټ ډېر زیات ښه دی کسټمر ته دې نه خوشحاله دی دې وجې نه خو سیلز هم سیوا دی او پرایس هم ښه دی دا وګورئ د دې وګورئ د ایمیجز هم ښه دي د دې 4.3 سټار هم دی ریټینګ هم 356 دی او پرایس هم مطلب نارمل پرایس دی ډېر زیات هایم نه دی بل ډیری پې لګولی دی لیمیټډ ټایم ډیری پې لګولی دی دې وجې نه ډېر زیات ښه دی دا وګورئ 63,471 دا ټول 104 باندې مطلب ډېر زیات ښه روان دي مطلب موږ دپاره څه ګیپ پکې شته چې موږ پکې وکړو دې ته وګوره 76 باندې 100 پلس وي نو موږ دپاره نیو سیلرز دپاره پکې ډېر زیات ګیپ دی نو زموږ چې کومه کرایټیریا وه تاسو چې ما شو کړې وه چې دا کرایټیریا خامخا پکار ده چې مطلب په دې کرایټیریا باندې پروډکټ چې دی په دلته ودراویږي نو هغه زموږ کرایټیریا تاسو زه واپس شیر کوم تاسو ته په دې باندې پوه شئ اوس دا سیم چې دی ما تاسو وویل سرچ والیوم دلته ما وویل د هغې نه علاوه چې دی
نو ویک سیلر چې تمام کم وي چې مطلب نیو سیلر چې کم دي د هغې څه حساب پکار دی ټیک شو د هغې نه علاوه پرایس ورو پکار دی کمپټیشن پرافټ مارجن دا تمام وي اوس دا سیم کرایټیریا چې د تاسو په کیسې مارکیټ پلیس باندې هم اپلای کولی شئ په کیسې کې راوړوئ کیسې مارکیټ پلیس سیمپل راوړوئ هغه دلته چې دی دغه سیم پروډکټ سرچ کوئ بیسټ سیلر ته لاړ شئ د هغې پروډکټ راوړوئ اوس زه واپس امازون ویب سایټ شیر کوم اوکې دا تاسو موږ دا پروډکټ شو کړو ټیک شو اوس تاسو چې سیم داسې کولی شئ لاړ شئ دلته راشئ دلته اوس اوپن کوم اوکې امازون کیسے سمپل دا سرچ کوئ یا کیسے مو سرچ کوئ ایسے مو سرچ کولی شئ ټیک شو ایسے سعودي عربیه امازون سے اب تاسو سره اوس راغلی نو سیمپل دلته راشئ هم د دې سیم طریقه ده بیسټ سیلر ته راشئ پروډکټ پکې وګورئ چې کوم پروډکټ پکې خرڅېږي فار ایگزامپل زه پکې ګورم چې یار ما ته په الکترونیک کټګري کې زه ګورم ټیک شو اوس الکترونیک کټګري ډېر زیات ښه سیل کېږي الکترونیک کټګري زه ګورم چې نیو سیلر پکې یا پکې ماته په کوم ځای کې ډېر زیات ښه دی چې په دې کې زه لانچینګ کولی شم نو اوس دا ډېر زیات بلکې غټ غټ برانډ ناست دي تاسو په ښکاري درته چې کوم کوم برانډ پکې ناست دي اوس یو ګرین ته وګورئ دا ډېر زیات غټ برانډ دی تاسو وګورئ لاندې چې دی نو تاسو فار ایگزامپل دا پروډکټ اوپن کوم ټیک شو دا وګورئ د دې ډېر زیات ښه سیلز دي دا هم باندې خرڅېږي 1K پلس یونټ خرڅېږي 75 ریال باندې خرڅېږي دا ګورم پروټیکټر ایکسټینشن پلګ دا زه ګورم دا کیورډ اوکې ایکسټینشن پلګ موږ ته د دې 5000 کمپټیشن دی او پروډکټ وګورئ ماشاءالله په 58 ریویو باندې چې دی نو 99 درهم باندې خرڅېږي ریال باندې او 300 پلس یونټ خرڅېږي ډېر زیات ښه دی ډېر ستاسو د مخې ما اوس پروډکټ راوباسو ستاسو د مخې ما ویب سایټ اوپن کو دا وګورئ اوس په دې کې به نیو سیلر نور هم تاسو زه مخې ته ښایم دا وګورئ 650 دا خو ډېر زیات نیو نه دي مطلب لږ زاړه دي خو لکه بیا هم تاسو کنسیډر کولی شئ دا وګوره 32 ریویو باندې په 89 ریال باندې دا خرڅوي دا کته شي دا وګوره په 24 ریال باندې په 24 ریویو سره چې په 169 درهم خرڅوي او 29 29 ریویو دي 79 باندې خرڅوي نه تاسو ټول کته شي چې مطلب ډېر زیات ښه روان دي 2560 سره 68 سره دا نور هم ډېر زیات ښه پروډکټ په دې کې کېدای شي نو کوشش وکوئ چې تاسو به پراپر ریسرچ کوئ دا تاسو ما یو اوپن کوو اوس د دې علاوه چې دی څنګه په یو کې مونږ وکتل په یو کې تاسو هم کولی شئ ورته تاسو ما هارت ریلیز پر کړو کنه نیو ریلیزز اوس نیو ریلیزز کې سیم داسې ده تاسو رااله دلته ځان له کټګري سلیکټ کړئ فار ایگزامپل ما کټګري سلیکټ ټیک شو الکترونیک کټګري ما ځان سلیکټ کړه اوس دلته رااله اوس راشي ځان له پروډکټ وګورئ چې کوم پروډکټ تاسو په پرایس باندې ښه روان دي فار ایگزامپل دا پروډکټ ښه روان دی اوس دلته وګورئ دا فار ایگزامپل وګورئ دا په یو ریویو سره په 5 سټار دی یو ریویو پر راغله او 320 ساره دی چې ډېر زیات ډېر زیات فار ایگزامپل زه ګورم فوټوګرافي لایټینګ کټ زه به دا کیورډ راوړم او وګورم چې یار دی کې نور څه پروډکټ شته چې ډېر زیات ښه روان دي دا یو پکې ښه روان نو که دلته وګورئ نو کیورډ چې د پرایس ډېر زیات ښه دی خو لکه سیل هغه شانتي نشته دا وګورئ لږ لږ سیل دی یو سیل دی بل کا سیل دی او پروډکټ هم ډېر زیات هیوي دی نو کوشش کوئ چې داسې هیوي پروډکټ مه سلیکټ کوئ کوشش کوئ چې پروډکټ تاسو ډېر زیات لایټ پروډکټ دي نو هغه ستاسو لپاره ډېر زیات ښه اوس په موږ بل پروډکټ اوپن وکړو موږ ته پته ولګي دا به وګورو چلو ایکسټینشن کارډ به موږ ګورو دا هم ښه پروډکټ دی اوکې اوس دا ګورئ دا موږ وګورو پاور سټریپ یوزبل آؤټلیټ چارجینګ سټیشن ویت اوورلیډ کور ایکسټینشن کارډ فار ایگزامپل موږ ایکسټینشن کارډ کاپی کوو ابل پروډکټ هم ایکسټینشن کارډ والا ټیک شو एक्सटेंशन कार्ड दा को چې د एक्सटेंशन कार्ड से रिजल्ट هم سره راځي امازون یو ای باندې اوس دا وګورئ 3000 रिजल्ट راغل مطلب ډېر زیات کمپټیشن دی پکې پلان دی تاسو ګورئ چې مطلب سیلز کیږي کنه اوس دا وګورئ او 237 ریویو سره 1K پلس سیل کوي ماشاءالله ډېر زیات ښه دی ټیک شو اوس پروډکټ ډېر ښه نه دی ما تاسو د دې پروډکټ یاد کړم کوم چې مطلب سیل کیږي دا پروډکټ ډېر زیات ښه دی اوس لاندې راشي وګورئ 131 ریویوز باندې خروان دي 214 باندې خروان دي خو دا برانډ از ان سم ټایم برانډ وګورئ چې برانډ او امازون ډومیننسي پکې نه سم ټایم چې دې په پروډکټ کې امازون خپل برانډ لانچ کړي نو هغه کې به ډیر زیات تاسو مسلې جوړیږي نو کوشش کوئ چې هغه پروډکټ به تاسو اوایډ کوئ تاسو هغه پروډکټ سلیکټ کوئ چې هغه مخه ته دغه نه دا سوت وای امازون پکې نه او برانډ هم پکې نه ډیر زیات هغه برانډ مطلب دا چې یو برانډ چې پکې دا سني چې هغه ټول ریوینیو وړي اوس فار ایگزامپل ما سزا کیورډ راغلی دا ډیر زیات ښه پروډکټ دی
اوس زما سره نیکسټ سټپ دا دی چې زه به د سورسینګ معلوم ټیک شو فار ایگزامپل اوس زمونږ نیکسټ سټپ سره هغه سورسینګ کول دي نو اوس به موږ سره ډېر زیات اپشن دی چې موږ په کوم ویب سایټ باندې سورسینګ وکړو موږ سره ډېر زیات پلیټفارم دي فار ایگزامپل ټول نه مین چې کوم دی هغه علی بابا دی فار ایگزامپل ما علی بابا باندې کته شم صحیح شو دویم چې ما سره دی ما سره 1688 هم دی 1688 باندې کته شم هغه نه علاوه چې دی نو زه په نور باندې هم کته شم میډ ان چاینا باندې کته شم نو هم دلته چې په خپل ملک په یو ای کې په کیسه کې سورسینګ کولای شي ټیک شو او ډیپند کوي په پرایس باندې تاسو څنګه پرایس ملاويږي نو دغه سیزونه ډیر زیات میټر کوي اوس فار ایگزامپل ما سره دا پروډکټ رالی دا وینینګ پروډکټ رالی څه شو فار ایگزامپل ما سره دا اوس وینینګ پروډکټ رالی ټیک شو ایکسټنشن کارت ما سره وینینګ پروډکټ رالی اوس به زه دې سورسینګ ګورم میل تاسو شل کولای شئ چې دې دا کم کیورډ دې دام کاپی کولای شئ کني دا تاسو په دغه باندې هم کته شي ډایرکټ په علی بابا باندې هم کته شي فار ایگزامپل ما سره بل دا تاسو چې علی بابا ایکسټنشن کړه نو کته شي او علی بابا ایکسټنشن ځنه نه ابي تاسو چلو کې چې دا ایکسټنشن کارت راواله او دا کاپی کړئ او دل ډایرکټ په امازون کې په سوري علی بابا کې سرچ کړئ اوکې ایکسټنشن کارت اوکې اوس ما سرچ کو اوس ما سره ډیفرنٹ ایکسټنشن کارت راغله اوس به مونږ ګورو کوشش وکړو چې هغه سپلایر چې سلیکټ کو هغه پروډکټ سلیکټ کو چې دا غیر سپلایر ریټینګ هم خي چې دا غیر ویریفاید بیج هم لګیدلی او که ډایمنډ رینګ وته ډایمنډ وته می نو هغه صحیح ټیک شو اوس دلته به هغه څنګه مونږ سلیکټ کوو په دې باندې په سورسینګ باندې په علی بابا باندې زموږ بیل ویډیوز دي تاسو کته شي رائټ اوس دلته موږ دوه اپشن دي یو ای آی موډ دی پروډکټ دی سپلایر دی ورلد وایډ تاسو کته شي په نور دنیا کې بل دي کوم کته شي خو موږ وایو چې پروډکټس په بل ګورو یا تاسو ډایرکټ سپلایر باندې هم کلیک کولای شئ چې ماته دې سپلایر چې ډایرکټ دې پروډکټ چې ماته ډایرکټ سپلایر پکار دی تاسو ډایرکټ سپلایر راوړي او ښه سپلایر وته راوړي صحیح ده فار ایگزامپل دلته اوس وګورئ دا سپلایر چې دی دا ټاینټي کیبل اوس دا چې دی نو دا ویریفاید هم دی او دې چې 6 ایئر ایکسپیرینس دی 50 پلس سټاپ دی سره 9000 چې دومره دی سپیس ته 4.9 ریټینګ دی دا تاسو کته شي فار ایگزامپل موږ پروډکټ اډ پیلا لپاره ګورو چې موږ پروډکټ میچ موږ ته ملاو شي دا بدل کو اوکې تاسو چې خپل پروډکټ چې میچینګ کوئ کنه نو هغه به تاسو د څه کولای شي چې په دې کې هم کته شي لکه دا اوس وګورئ دا موږ ته موږ پروډکټ ملاويږي هغه د چې موږ اوس کم کوو دا هم کته شي دا اوس چې بل پروډکټ دا یو دې ته وګورئ دا پروډکټ هم د ایکسټنشن کارت دی دا تاسو ملاو شو دی کې او تاسو چل کولای شئ په دې ایمیج باندې کلیک کړئ اول د دې ایمیج والی د لیسټینګ نه فار ایگزامپل دا پروډکټ دی د پکچر والا سکرین شاټ او دې تل راشي په دې ایمیج باندې کلیک کړئ او د خپل فایل نه اپلوډ کړئ اتوماتیکلی به دغه پکچر ریلیټډ څومره پروډکټ دی باندې باندې هغه ټول راشي اوس دا به ګورم چې یار ما ته هغه پروډکټ راکا هغه سپلایر ما ته وخیا چې دا غي ډیر زیات خلک پروډکټ اخلي مطلب دا غي سیلز خده په سیلز بیس باندې ما اوس واغستو ما دا پروډکټ وخول د 6000 سول 9000 14000 سول اوس ما دا خي او ایکسټنشن کارت خي کنه نو زه به چل وکم چې ما لپاره خطر قدر چې ما ته ایگزیکټ زما پروډکټ ملاوي شي هغه لپاره به زه د دې سکرین شاټ واخلم صحیح شو سکرین شاټ ما واغستو دا سکرین شاټ د چل وکي تاسو ځان سره امازون سره سیو وکړئ چې کله سیو کړئ دلته براشئ او تاسو اپلوډ فایل باندې کلیک کړئ اپلوډ فایل باندې کلیک کړئ تاسو په دې باندې کلیک کړئ په دې باندې کلیک کوو اوکې اوس تاسو سره ایگزیکټ پروډکټ راغلی مخکې چې موږ کوم سره کړو نو پای کې موږ سره هغه شان نه راتلو کوم چې موږ ته پکار نو موږ سره اوس صحیح پروډکټ رالل ایگزیکټ چې موږ ته کوم پکار دی نو موږ سره ډیفرنٹ سپلایر رالل په ډیفرنٹ سپلایر سره تاسو کته شي چې کوم یو سپلایر سره ډیر زیات سیل کیږي دا کوم هغه سره کوم ویریفاید دی کوم ویریفاید نه تاسو کته شي دلته په سایډ باندې تاسو کته شي اوس علی بابا ګارانټي دی علی بابا ګارانټي ریلیټډ اشورنس دي سره دی او ویریفاید سپلایر دی ویریفاید فلو سپلایر دی دا ټول کته شي تاسو په کې ته پرایس هم سلیکټ کولای شئ چې ماته دې سپلایر دومره پرایس دا پکار دی اوس چې پروډکټ سرټیفیکیشن تاسو سلیکټ کولای شئ چې ماته دا سرټیفیکیټ خامخا پکار دی فار ایگزامپل تاسو ته یو کې سی پکار دا اف سی سی پکار دا سی ولا پکار دی ټیک شو ما ټول تاسو د سلیکټ کولای شئ چې یار ماته دا پکار دی یا په تاسو سلیکټ دام سلیکټ کولای شئ چې کار سپلایر چې هغه دومره ایر شوی په علی بابا باندې دا تاسو ټول سلیکټ کولای شئ نو فار ایگزامپل سرچ کوم چې یار ماته هغه سپلایر وخت چې هغه ویریفاید سپلایر ماته کار دی صحیح ده ماته اوس ټول ویریفاید سپلایر راوختل
هغه سپلایرز لاندې ګورم چې دا اټ لیست 5 ایئر ایکسپیرینس وي. خو ځینې سپلایر داسې چې هغوی 5 ایئر نه وي ډېر زیات ښه سپلایر وي. تاسو دغه سلیکټ کوئ هم ښه ده، که نه سلیکټ کوئ هم ښه ده. اوس زه ګورم دلته ګورئ دا ماته په $1 باندې میلاویږي او د دې ته وګورئ 4.7 ریټینګ دی او 10 ایئر ایکسپیرینس دی، ویریفایډ هم دی، ډایمنډ 3 مو ته لګېدلی. دا ډېر زیات ښه دی سپلایر ما لپاره ښه دی، دا هم کتلی شم. ټیک شو، دا سرټیفاید دی ټول. دا وګورئ د دې هم 10 ایئر ایکسپیرینس دی او ویریفایډ هم دی، زه دا هم کتلی شم. او زه به کم از کم د خپل پروډکټ لپاره خامخا زه به د 10-15 سپلایر سره کانټیکټ کوم. دا به ستاسو په ذهن کې مخکې نه ساتئ. صحیح ده. اوس زه دا ګورم، دا وګورئ د دې اوس چې دی نو 10 چې ایکسپیرینس دی او ویریفایډ هم دی، دا هم لګېدلی شم. زه به دا وګورم. اوس به دې سره مخه داسې طریقه ده. فار ایگزامپل دا تاسو ته وایي چې به $3 باندې اخلئ تاسو به 3.9 به ته میلاو شي. دا ایکسټینشن کارډ تیارې ستاسو. صحیح ده. اوس دا کوالټي هم ډیپینډ کوي ته کومه کوالټي اخلي کومه کوالټي نه اخلي. دا به تاسو باندې دغه کې دا به تاسو سپلایر سره ډسکس کوئ. ټیک شو. اوس فلیکس سټینډرډ پکې یا د یو کې والا تاسو په کار دی که نه یوروپ والا ته په کار دی کم یو ته په کار دی هغه تاسو په خپله باندې دلته پې ایډ کولی شئ. که وایي که 500 پیسز اخلئ نو تاسو به دا میلاویږي، که 300 اخلئ که 400 دا به ته میلاوي، که 500 پورې اخلئ نو دا به ته میلاویږي. دا تاسو چې کوم پرایس ښایي ایګزیکټلی دا پرایس نه وي، دا تاسو ته کمولی هم شي. تاسو به سمپلی چل وکړئ چیټ ناو باندې به کلیک کړئ او دلته به راشئ. اوکې دا به تاسو اکاونټ لاګین کوئ. فار ایگزامپل زه دلته خپل اکاونټ لاګین کوم. صحیح شو. اوس ما دلته لاګین کو اکاونټ ځان سره. دلته به اوکې enter your last name. دی اکاونټ آی تھنک ما سره نو لاګین نو دی وجې نه دا اوکې زه اوس ګورم دا اوس ما سره راغلی. ټیک شو. دا وګورئ اوس ما سره دا راغلی. دا هی کیوین دې ته به زه میسج ولیکم های. تاسو په پروډکټ باره کې تپوس وکړئ چې سمپلی تاسو ته ویلی چې I want to launch this product یا تاسو سمپل دا ولیکئ ځکه سمپل ورته ولیکئ ځکه تاسو کله 10-15 سپلایر سره کانټیکټ کوئ تاسو ویس چل کولی شئ چې زه تاسو ته ښایم چیټ جی پي ټي به راواړوئ. چیټ جی پي ټي کې تاسو دلته کتلی شئ تاسو چیټ جی پي ټي ته به راشئ سمپلی او تاسو به ورته ولیکئ پلیز میک okay I think net issue da wale please make a template for me where I am going to source the product for my private label business. Okay. अब तاسو ولیکئ دلته او product name for supplier به تاسو ولیکئ. ټیک شو. دا چې ولیکئ product name extension code دا به تاسو ولیکئ. تاسو ته به ولیکئ اوس به هغه ټمپلیټ تیار کړي په خپله باندې. تاسو ضرورت بالکل نشته چې تاسو پکې محنت وکړئ. دا به تاسو ولیکئ سمپلی دا پکار دی. دا ډېر زیات غټ ټمپلیټ تاسو تیار کړو. تاسو به ورته ووایئ پلیز میک اټ شارټ for prices and MOQ and certification and quality and discount نه ورته مو وایئ فی الحال لپاره ورته مونږ دا ووایئ چې مونږ له یو شارټ ایمیل ټمپلیټ تیار کړي. ټیک شو. دا ورته مونږ ولیکو I hope you are doing well and that is okay. Okay. Let's go ahead. اوس دا زموږ سره راغلی. صحیح شو. اوس موږ سره دا سپلایر راغلی. زه اوس دې ته میسیج کوم. اوس ما سره دا راغلی. صحیح شو. دې ته به زه راولیکم دا های لرې کړئ دا وګورئ ډیر سپلایر نو تاسو به دا ولیکئ. ډیر به نه لیکئ تاسو به دلته سپلایر نوم ولیکئ. هی کیوین دلته چې کوم منیجر دی. صحیح شو. هی کیوین ولیکو I hope we are looking for extension call for private label. Please provide for different quantities minimum order AGU او د دې ټول پرایسونه مونږ ته راکړئ.
دا به تاسو ته سند کوي وته او به تاسو ته واپس بیا ریسپانس په خپل باندې درکړي. اوس دلته پروډکټ امیجز هم پکې راغلي مې بي چې نو هغوی ماته اوس ریسپانس راکړي ځکه چې دا ټایم چې چاینیز ډېر زیات آنلاین دي. صحیح ده. اوس دا مازدیګر ټایم ده نو مې بي دلته مونږ ته ښیي چې هغه ټایپینګ کوي نو مې بي دا اے آی ایم کې چې ډایرکټ دا نه کېږي یا هغه په خپل باندې ریسپانس کوي. هلو آی ویل کنفرم پرایسینګ ود مای منیجر ایم او کیو اس 5 minutes we have CE and FCC cert and strict QC. Any branding detail? Yes. Please share. د بوته ویم ماته پلیز شیر کړئ. اوس ما نه هغه د برانډینګ تپوس کوي تاسو برانډینګ کوئ نه به کوئ. نو دا سمپل یو طریقه و چې موږ سپلایر ته به څنګه میسیج کوو. بل دوی موږ سره اپشن دا دی 1688 باندې کولی شئ خو 1688 باندې دا ده دلته په چاینیز لینګویج تاسو به کوشش کوئ چې تاسو سره خامخا ټرانسلیټر وي. اوس که ټرانسلیټر تاسو نه وي تاسو سره به ډېر زیات مشکل شي. فار ایگزامپل زه دلته کومه ایکسټینشن کارډ نو زه دا وګورم ایکسټینشن کارډ تاسو سرچ کړئ دا به دغلته څه پراپر ریزلټ راوانه اخلي. موږ به ایمیج په ترو سرچ کړو. صحیح شو. نو ایمیج په ترو زه به دا وګورم دا به سرچ کړم اوس به دا ماته ریزلټ راوړی. ښه نو هم سیم طریقه ده هم ټول سیم ټول سره خبره ده پکار تاسو ته پراپر کمیونیکیشن نازي سپلایر سره به څنګه خبره کوي څنګه به نه کوي نو تاسو ته به الله به مخې ته ایکسپیرینس کېږي. داسې په یو ځای تاسو زه ووایم تاسو ته هغه شانتې پته نه لګي. څومره چې تاسو په خپله باندې سپلایر سره ایکسپیرینس وکړئ او مخې ته چې دی کار پرې وکړئ نو الله به تاسو په دې باندې پوه شئ. زه ګورم واپس دا څه مسله کوي I don't know چې ولې خو تاسو دا په دغه باندې هم کولی شئ په 1688 باندې کولی شئ. صحیح ده. هلته به ورته ولیکئ ایکسټینشن کارډ یا تاسو داسې کولی شئ چې دا چې دی چاینیز ته هم اړولی شئ. فار ایگزامپل زه ورته ویم چې انګلیش ټو چاینیز دا به ورته ولیکئ ایکسټینشن کارډ به ولیکئ او سوري ایکسټینشن کارډ ودې لیکو دا کاپي کړه دې ځای نه سمپلی او دلته راشه دلته به ولیکئ ایکسټینشن کارډ دا به چاینیز به خپله باندې ولیکئ. اوس به سرچ کړئ اوس به خامخا تاسو سره راشي. ښه او وګورئ آی تھنک هغه شانتې نه راځي ځکه چې ایمیج کې ډېر زیات دغه دی. دا به تاسو بیا د علی بابا نه وګورئ نو علی بابا به تاسو لپاره ډېر زیات ښه دی ځکه چې په دغه کې ډېر زیات دا ایشوز راځي. نو زه به دې نه هم کتی شم چې دې مین ایگزیکټ کیورډ به تاسو معلوم کوئ. صحیح ده چې د تاسو چې پاور سټریپ وذ USB پورټ 6 وی ساکټ هم کتی شئ. فار ایگزامپل زه دا لګوم دا به کاپي کړئ او دا به دلته ولګوئ هم لګو دا دی اوس راغلی یعنې تاسو ته پروډکټ تاسو ته راغلی تاسو دا پروډکټ هم راغلی دا هم راغلی دا هم راغلی. اوس تاسو چې ایګزیکټ دغه هم ترې کاپي کولی شئ خو دا کې ایکسټینشن کوډ چې کوم دي او دا پاور سټریپ او دا ټول هر څه چې دی دا بدلي د دې وجې نه مې بي تاسو ته ایګزیکټ روان اخلي او دا تاسو کوشش کوئ چې خپل لیپټاپ نه وکړئ یا موبایل نه وکړئ. نو اوس دا ټایم کې څه ایشوز کوي نو تاسو به دا نه کتلی شي تاسو پراپر راشي. اوس چې کوم پروډکټ مخکې ټایم کې مونږ کتو نو هغه موږ دغه دی راغلی هغه پروډکټ پکې راغلی تاسو دغه هم کتی شئ. بیا سمپلي په دې کې مخې ته نور څه نشته او مخې ته سپلای سره کنټیکټ کولی په دې انګلیش باندې به چې تاسو کلیک کړئ دا به ټوټل هر څه انګلیش ته واخلي. دا اوس وګورئ انګلیش ته واوښتلی هر یو څیز واوښتل تاسو بیا مخې ته ډایرکټ د دوی سره کنټیکټ کولی شئ. انونټري باره کې ورته ویلی شئ دوی تاسو ایمیجز ښیي هر یو چیز بیا به تاسو په دې کې سرټیفایډ ګورئ. کوم چې سرټیفایډ نه نو کوشش به کوئ چې د هغې سره به کار نه کوئ. صحیح شو. دا د موږ سورسینګ پیج و چې موږ سورسینګ څنګه کوو امید تاسو ته په دې کې سمجھ راغلی که په سورسینګ کې د سپلایر ریلیټډ تاسو سم مسله نو تاسو مخې ته مونږ ته ویلی شئ مونږ به درته په دغه کې ګایډنس درکړو. صحیح شو. واپس راځو خپل دغه ته راځو خپل کرایټیریا ته خپل پیج ته راځو سلایډز ته راځو. اوکې دا زموږ کرایټیریا وه. هغې نه علاوه یو بیسټ کټیګریز پکې تاسو زه ووایم چې بیسټ کټیګریز کوم دي نو د هغې لپاره الکترونکس هم دي بیوټي هم ده هوم اینډ کچن پیشن او بیبي کټیګري شوه پیټ کیر کټیګري شوه هیلث کټیګري شوه دا ډېر زیات ښه کټیګریز دي. دا اولې ښه کټیګریز دي د هر یو مارکیټ پلیس چې دی
څه کټګریز داسې چې ډېر زیات ښه خرڅېږي. اوس که په یو ای او کیسې کې وګورئ دا کټګریز ښه روان دي. الکترونکس کټګري چې ډېر زیات ښه سیل کېږي، بیوټي کټګري هم ښه سیل کېږي، هوم اینډ کچن هم ښه سیل کېږي، فیشن هم ښه سیل کېږي، بیبي هم ښه سیل کېږي. پټ کیر چې دا نو مطلب نارمل ده، ډېر زیات خنده. اوس هیلث ریلیټډ خو راټول نه که ټاپ د زه ووایم چې په یو ای او کیسې کې کوم ښه خرڅېږي هغه چې د بیوټي خرڅېږي، الکترونیک خرڅېږي او د هغې نه علاوه چې فیشن خرڅېږي او هیلث اینډ هاوس هولډ سپلیمنټ دا پروډکټ چې دی ډېر زیات ښه خرڅېږي. تاسو ټارګټ کولی شئ او کوشش کوئ تاسو چې کله هم بزنس کوئ نو هغه سپلایر نه بیا کوئ چې هغوی تاسو له مخې ته ډاکومنټیشن سپورټ کولی شي. لکه فار ایگزامپل اوس تاسو ایکسټینشن کارت تاسو ته ما وښود، دا تاسو سبا لانچ کوئ نو کوشش کوئ چې د امازون نه تپوس وکړئ چې تاسو سره په خپل سیل سنټر په تھرو تپوس وکړئ د سپورټ ټیم والنه تاسو ته کوم ډاکومنټس ریکوایرډ دي نو هغوی تاسو ته به ویل چې کله ته هغوی ووایي نو بیا تاسو سمپل ډاکومنټس راوالئ او تاسو دغه نه تپوس کولی شئ د سپلایر نه چې دا پروډکټ زه لانچ کوم تاسو ماته دا ډاکومنټس راکولی شئ او سپلایر چې کله سرټیفایډ وي چې کله سرټیفایډ وي اتنټیک وي هر چیز برابر وي بس د هغې نه بیا سورسینګ کولی شي. خو مخکې ته ډاکومنټیشن سبمیشن کې ډېر زیات به وي نو د هغې له وجې تاسو ته خامخا د هغې نالج پکار دی. ټیک شو. اوس پیکیجینګ څنګه پکار دی؟ پیکیجینګ کوشش کوئ چې هغه ستاسو داسې پیکیجینګ پکار دی چې هغه به ټول مارکیټ کې نه پکار. تاسو چې کله پروډکټ فاینل کوئ که نه کوشش کوئ چې د پروډکټ کمپیټیټر ستاسو کم کمپیټیشن دی د پروډکټ او کم کمپیټیټر دی ټاپ 10 کمپیټیټر دی هغه را کاپي کوئ او هغه چې دی مخې ته د هغې ایمیجز وګورئ، د هغې A+ کانټینټ وګورئ، د هغې چې کوم پروډکټ ویډیوز دي هغه وګورئ. دا ټول تاسو وګورئ د هغې نه پس به تاسو ته نالج وشي چې اوس ماله کم پیکیجینګ پکار دی. اوس دا تاسو زه ایګزیکټ نشم ویلی چې داسې پکار دی ځکه چې د هر یو کس پروډکټ بیل وي. اوس هیلث اینډ هاوس هولډ پیکیجینګ بیل وي، د الکترونیک والا بیل وي، د هوم اینډ کچن والا بیل وي، د هر یو څیز چې بیل د هر یو پروډکټ چې بیل پیکیجینګ وي. نو په هغې باندې تاسو نه شم ویلی خو ایټلیست زه ورته ویلی شم چې ستاسو پیکیجینګ دومره پکار دی چې هغه بالکل صفایي او پریمیم لوک ورکوي چې کله کسټمر ته ورسي او کسټمر په هغې باندې خوشحاله شي چې ایون سم ټایم ته موږ ته پروډکټ موږ اډر کړو د دراز نه اډر کړو یا د بل پلیټفارم نه اډر کړو یا چا نه ایډ ووینو موږ اډر کړو نو کله نه کله پروډکټ راشي دومره خراب دغه یي دا پیکیجینګ یي چې موږ پروډکټ خوښ نه شي. ایون پروډکټ ښایي نو کوشش کوئ چې اوله خو د ټولو نه مخکې دا چې ستاسو لیسټینګ ښایي چې کله لیسټینګ نه ستاسو پروډکټ خوښ شي کسټمر خوښ شي پروډکټ نو هغه دې نه اډر شي چې کله اډر شي کسټمر ته ورسي نو اولنی لوک چې دی نو کسټمر ګوري چې دا پروډکټ څنګه ډیزاین شوی دی نو که هغه د ډیزاین خوښ شي هغه د پروډکټ ښه ولګي. بیا د هغې نه پس لاست سټیج چې دی نو هغه د اډ پروډکټ راځي نو که پروډکټ ستاسو ښه نو مخکې ته به ستاسو پروډکټ چې دی کسټمر د باندې ښه ریویو درکړي دغې ته به خیال کوئ. د هغې نه علاوه لیسټینګ اینډ A+ کانټینټ اسینشل هائی کوالټي ایمیجز وایډ بیک ګراؤنډ اینډ هیرو شارټس پلس پیور سټایل لایف سټایل اینډ ډیټیل اینګلز. که تاسو کم پروډکټ هم لانچ کوئ نو کوشش کوئ چې د هغې ایمیجز ډېر زیات ښایي یو مین ایمیجز چې دی هغه داسې اټریکټیو پکار دی. فار ایگزامپل تاسو PPC اوس چلوئ اوس ایکسټینشن کارت دی ټیک شو نو ایکسټینشن کارت چې دی هغه خو تاسو ته دغه راوستو داسې ورته وایي PPC بیا وچلوله اوس تاسو پروډکټ ډېر زیات ښه دی خو مسله دا ده چې اوس تا ته PPC والا هلته دغه رالی PPC ته چلوله او تاسو ته کسټمر رالی او ستا په پروډکټ کې کلیک نه کړو ولې به کلیک نه کړو ځکه چې ستا ایمیجز خراب دي نو ستا مین ایمیج چې دی همیشه ډېر زیات ښه پکار دی او د بل نه ښه پکار دی. اوس دې ایمیج کې وګورئ دا په نو ریویو باندې 4.8 سټار دی او ډېر زیات ښه روان دی. دې ټایټل هم ماشاءالله ډېر زیات ښه دی. پاور سټیپ ایکسټینشن کارت کم څیزونه پکې انکلوډ دي او ډېر مطلب ټو د پوینټ دی جوړ کړی دی ډېر زیات ایکسټرا څیزونه پکې نه دي دا کړي وګورئ دلته پکې ایمیجز کړی دی دا فاسټ چارجینګ به شو کړی دی د دې څومره دا کارت دی هغې نه علاوه دا بټن بل پکې دا USB ته وګورئ دا USB پورټ دی پکې نو د هغې نه علاوه دا بل چې کوم UK سټایل یو سټایل دا پکې ډکولی دي باکس چې دی باکس په څنګه ښکاري دا پکې جوړ کړي دي دې ته وګورئ دې کې 6A جیکټس دي 3 USB 1 USB پکې چې دی CPD 1 میټر لانګ چې دی 1.8 میټر لانګ چې دا کیبل لی ورسره صحیح ده نو ایمیجز کده شي څومره ټاپ کلاس او های کوالټي ایمیجز دي. د هغې نه علاوه چې د پیټ فار آلموسټ چې د اپلاینسز دا وګورئ موبایل فون دپاره کمپیوټر دپاره هم ټیک دی چې د ریفریجریټر هم دپاره لګولی شئ د ټي وي دپاره هم لګولی کافي دپاره هم لګولی شئ انډکشن کوکر دپاره هم لګولی شئ نو مطلب ډېر زیات کوالټیز دي پروډکټ کې چې کسټمر به دې کې نو کسټمر به ولې دا پروډکټ بیا نه اخلي ولې ښه به یې اخلي نو کوشش کوئ چې ایمیجز تاسو ډېر زیات ښه کوالټي اوس دا دلته وګورئ دلته پکې لیکلي دي دا موبایل او خوا دې ورسره دغه لګولی دی دا څه ورته وایي ایکسټینشن کارت نو مطلب دا تاسو لایف سټایل خولی شي په لایف سټایل کې به دا پروډکټ څنګه ښکاري ټیک شو دا لایف سټایل دی دا بینیفټس تاسو وښول دا پروډکټ داسې شي او څه پکې انکلوډ دي څنګه یوزز دی څه لپاره یې کولی شئ بل پروټیکشن لپاره بیا به یې لګولی دی او وګورئ
دا ډیر زیات خوښ راځي ځکه چې اکثر ماشومان چې دی اکثر پروډکټ خواته نږدې شي یا د خواته د ایکسټنشن خواته چې نږدې شي نو اکثر پکې ګوتې ورکړي ماشومان ګوتې خوړي که نه نو دې وجې نه چې دی دا پکې پروټیکشن پر وی بي په پیټس لپاره او پریونټس فایر مطلب د هغې نه پکې د بچاو دپاره پکې دا لګولي دا زیړ څیزونه پکې لګولي نو که ماشومان دې ګوتې هم ورکړي نو هغه اسانه باندې بېلې هغې ته څه نشي ویلی دا ډېر زیات هیلپفل دی او مخې ته کې فټ فار آلموسټ اپلاینسز ټیک شو دا اپلاینسز دپاره فټ ایون په دې پروډکټ کې ویډیو هم نشته خو بیا هم چې دی ډېر زیات ښه روان دي نو کوشش کوئ چې پروډکټ بیک ګراؤنډ چې دی وایټ او پروډکټ چې دی مطلب ایمیج ډېر های کوالټي ایمیج دی دې وجې نه بیا ستاسو لیسټینګ چې دی مخې ته ښه جوړېږي او مخې ته به کسټمر ستاسو پروډکټ بای کوي ایون دې کې اوس A+ کانټینټ نشته A+ کانټینټ به تاسو ما وښولی خو A+ کانټینټ هم چې دی هغه ستاسو ډېر زیات دغه پکار دی دا څه ورته کلیر پکار دی او انډرسټینډیبل پکار دی په هغې کې ستاسو د پروډکټ چې دی ډیټیلز پکې پکار دي چې مطلب ستاسو پروډکټ کې څه انکلوډ دي د هغې نه علاوه ستاسو د پروډکټ څه بینیفټس دي ستاسو پروډکټ چې څنګه یوزیج دی ستاسو پروډکټ په کوم ځای کې یوز کیدی شي ستاسو پروډکټ دپاره څه خصوصیات دي د بل کمپیټیټر نه دا ټول څیزونه په هغې کې پکار دي ټیک شو امید تاسو په دې باندې پوه شوي یې اوس به ریوینیو باره کې لږ خبره وکړو چې ریوینیو څنګه ځي او څه حساب یې اوس کو فار ایگزامپل ستاسو پروډکټ چې دی نو هغه کاست چې دی $100 دی نو کوشش کوئ که نه چې ستاسو مینوفیکچرینګ کاست چې دی که نه او مطلب شپینګ کاست په هغې کې انکلوډ ټیک شو هغه 20% نه دی فار ایگزامپل دلته وګورئ اوس پروډکټ کاست 20% مینوفیکچر انباوند شپینګ پر یونټ اوس فار ایگزامپل تاسو چې دی 20% چې دی نو هغه چې دی پروډکټ کاست نه لاړ شي صحیح شو 15% چې نه دی نو ریفل فی نه لاړ شي دا څو شو دا تقریبا 35% شو 18% نه FBA فیس لاړ شي دا سم ټایم 15% می خو چې دی نو بیا هم سیوا کیدی شي 15% 20% هم نه کیدی شي دا پروډکټ باندې ډیپینډ کوي او پروډکټ په ویټ باندې ډیپینډ کوي پروډکټ په سایز باندې ډیپینډ کوي هغه ټول باندې ډیپینډ کوي دا غي نفس چې دا فیس چې اپلای کیږي هغه نه علاوه چې دی 22% اذر کاست په دې کې PPC کاست هم شامل دي پای کې کې ستاسو سټوریج کاست هم شامل دي یا سم ټایم کې انباوند فی کې هم سم ټایم راشي دا کې 22% کاست دا شو تاسو خامخا چې دی ټارګټ چې دی 20% مارجن خامخا به کار کوي دین زیات تاسو سره کمیږي نو یو تاسو سره مخه دا ایشوز جوړیږي امید ده په دې تاسو پوه شئ smart inventory from day one avoid the two traps that kill new seller stock out start lean launch with about 200 units through demand before committing more committed track sales velocity cut dates SKU double down to win a scale with capital is د دې څه مطلب دی تاسو په باندې مخه ته آسان سره پوهه کومه دې مطلب دا چې تاسو پروډکټ لانچ کوئ کوشش کوئ چې نه ډیر زیاته انوینټری واخلي ابل مو ته کلاینټ رالی نو هغه لا د چل کوي چې کوم یو وی ولا هغه ول پروډکټ لانچ کړو او تقریبا 1100 یونټ ولا غستوي غریب لا 1100 یونټ ولا غستوي نو هغه چې اوس پروډکټ په ځپدي نه پويږي چې دا PPC به څنګه زرن کما او هغه نه پرې خې ما هغه بدل په خپل نه پويږي او بل دار چې یونټ لا 1100 یونټ هغه سیم زبدي نه پويږي چې دا مخه ته اوس څنګه زمخه ته بوزما نو خبره مې زموږ ادارې چې ډیر زیاته انوینټری هم نه اخلي لکه چې هغه به ځاته کړي انوینټری سټوریج کاست هم تاسو راوځي او بل دا چې سټوریج الریډي ستا انویسټمنټ هم زیات ولګي چې مې به ستا پروډکټ فیل هم شي نو کوشش وکړو چې زیات یونټي بناخلي ځکه چې پرایویټ لیبل کې فیلیر چانسز هم ډیر زیات سیوا دي دا ځینې چې تبه کې سکسسفل بشي بالکل 100% د فیلیر چانسز هم سیوا دي او د سکسسفل کېدو چانسز هم سیوا دي کوشش وکړو تاسو به ډیر زیات ریسک نه اخلي کیلکولیټډ ریسک ما اخلي دغه ته به ګورئ ټریک سیل ویلاسټي مطلب دا دی چې تاسو به کوشش کوئ چې خپل سیلز ته ګورئ سیل ویلاسټي ګورئ فار ایگزامپل تاسو 15 یونټ د میاشتې د ورځې خرڅېږي تاسو ولګوئ پته چې یا تاسو د میاشتې څومره خرڅېږي نو 15 ولې په 10 کې ضرب ورکړئ څومره راځي 150 راځي نو کوشش کوئ تاسو سره به بیک اپ باندې خامخا د یو میاشتې دوه میاشتې انوینټری په بیک اپ باندې خامخا پرتی نو که تاسو سره تاسو پته ولګي چې زما 15 یونټ د ورځې روزانه خرڅېږي نو دا اتوماتیکلی دا سیګنل ملاو شي دا سی واقع دیم شي تاسو خامخا 300 400 یونټ به په امازون FBA سټوریج کې پکار دي چې ال د ساسره د شپینګ د دغه انوینټری مثلا راځي ځکه چې کسا سره انوینټری ختم شو یادم او کسا انوینټری په لار مو هر ځای کې وو چې ستا انوینټری ختم شو او ستا رینګ روان نو اتوماتیکلی بس تاسو لیسټینګ ډیرین شي هغه نه علاوه بل کوشش کوئ چې دغه چې کم SKUs دي مطلب تاسو خراب SKUs دي لکه تاسو سلو پیندا پروډکټ لانچ کړی دي کنه دا د پرو پلان لپاره دی خو سوال به تاسو لانچینګ کوئ تاسو د دې څه نه پته پکار ده فار ایگزامپل تاسو کم هغه SKUs لري کوئ چې کم چې دی
هغه چې دی مطلب ښه نه روان دي، ستاسو نه سټوریج پیس خوري، ستاسو چې دی نو ریفرل فی هم هلته روان دی او پروډکټ سیل کېږي خو عمر پروفیټ هم پکې نه پاتې کېږي. نو کوشش کوئ چې دغه اسکیونه بس په طریقه باندې ځان ته زر وباسئ. هغه پروډکټ باندې کار کوئ چې کوم تاسو سره زیات بینیفیټ درکړي او مخې ته ګروینګ پروډکټ. ټیک شو. اوس که تاسو څلور پروډکټ لانچ کړي دي او تاسو په څلورو نه څلورو پسې نښتي یې، نو ستاسو هلته انویسټمنټ هم ښه روان دی، هلته پی پی سی اډورټایزمنټ هم کوئ او انوینټري هم نور راغواړئ، هلته پکې هر یو کې پروفیټ نه پاتې کېږي. نو کوشش کوئ چې په څلورو کې ستاسو دوه پروډکټ ښه روان دي، بس هغه دوه لرې کړئ او په دوه باندې کار شروع کړئ. دوه بل له دومره پیدا درکړي، دومره پروفیټ به درکړي چې نور دوه به ته پکې بالکل د نقصان پته نه لګي. shift add budget toward the SN already converting well. دا خو ته مخکې خبره وکړه چې خپل بجټ چې دی هغه پروډکټ ته شپ کړئ چې هغه کوم چې دی ډېر زیات ښه روان دی او مطلب ښه تاسو پته چې هغه سیل کېږي. expand the catalog only once your cash flow is steady. نو دا خو تاسو مخه خبره وکړه چې کله تاسو کله مطلب سیلز هم ښه روان شو، هر یو سیز هم روانو، نو کوشش کوئ تاسو په یو دوه پروډکټ سره مه سټک کېږئ. تاسو کوشش کوئ چې یو نه یو پروډکټ ایډ کوئ افټر 3 months افټر 4 months چې خامخا خپل کټلاګ کې یو پروډکټ ایډ کوئ او کوشش کوئ په هغه باندې ریسرچ کوئ چې موږ کوم پروډکټ پکې ایډ کولی شو، کوم پکې نشو ایډ کولی، ځکه چې په دوه درې پروډکټو باندې بالکل مه سټک کېږئ. خو داسې پروډکټ نه چې مطلب تاسو اوس لانچ کړي څنګه تاسو ته ما مخکې وي تاسو اوس کنفیوز شئ په دې کې چې یو پرې وي چې یار ډېر پروډکټ باندې مه دا کېږي او پرې وایي چې ډېر پروډکټ لانچ کړئ. نو کوشش به کوئ چې ګورئ به چې ښه پروډکټ دي بس ډېر زیات لانچ کوئ. تاسو چې برانډ ته ګورئ، برانډ سته فار ایگزامپل تاسو کله برانډ ته ګورئ نو برانډ یو پروډکټ نه د برانډ لس شل پروډکټ دي، نو کوشش کوئ چې خپل کټلاګ همیشه غټوئ. ها اوس که دا وګورئ لانچ ان 3 phases. اول نه هغې دې څه مطلب دی لانچ ان 3 phases. دې مطلب دا دی چې ایچ پیج هیز سپیسیفیک ګول موو اونلی وین یو هیو هیټ اټ. اولنې هفته کې دا چې لیسټینګ اپټیمایزیشن باندې تاسو کار وکړئ، خپل بولټ پوینټ چې دی، خپل ټایټل چې دی، ایمیجز A پلس کانټینټ دا پراپرلی اپټیمایز کړئ. مطلب تاسو چې ما څنګه اوس وی دا څنګه اپټیمایزیشن څنګه ته وایي تاسو اوس ولیدل که نه هغې A پلس کانټینټ نه خو A پلس کانټینټ هم سیم دغه مقصد دی چې A پلس کانټینټ تاسو پراپرلی اپټیمایز چې پای کې کسټمر ته ډایرکټ پته لګي چې یار زما د پروډکټ دا کوم چې پروډکټ بای کومه دا داسې شی او په دې کې څه انکلوډ دي. لکه تاسو ما څنګه اوس وخو پای کې یو اس بي پورټ هم پای کې هغه د بیبي پروټیکشن هم هر څه، نو هلته کسټمر ته وښول چې زما پروډکټ څه شی دی او په دې کې څه انکلوډ دي، ټوټل سیزونه دي وښول. بل هغه نه علاوه په ټایټل کې به داسې پالتو سیزونه ایډ کړي چې هغه د هغې ستا د وجې نه کسټمر چې دی بهر واپس لاړ شي یا به کسټمر کنفیوز شي په هغې کې، یا داسې ته چې اوس پکې روپوز اپټیمایزیشن راغلی دی. نو روپوز دا دی په امازون کې خپل AI راغلی، نو روپوز نه خلک تپوس کوي چې کوم پروډکټ واخلم کوم وانه خلم. نو کوشش به کوو چې خپل لیسټینګ او ټایټل به داسې جوړوئ چې هغه د روپوز اپټیمایز وي. صحیح ده، دغه سیزونه ډېر زیات میټر کوي. د هغې نه علاوه چې دی نو دویمه هفته کې به دویمه هفتې نه والا او څلورو هفتو پورې دا وایي چې تاسو مطلب خامخا آټو کمپین چلوئ چې پای کې تاسو سره کیورډ اټریکټ شي. فار ایگزامپل داسې به نه کوئ چې تاسو اوس ډایرکټ چې دی نو کمپین لانچ کړئ پروډکټ او دغه کوي دا لیست کوي او ډایرکټ به کمپین لانچ کړئ ایپ مینول او ډایرکټ به مخکې تاسو وایي چې ما ته سیل راځي په دې کیورډ باندې په دې باندې راځي. کوشش وکړئ تاسو اول په آټو کمپین وچلوئ او په هغې کې تاسو سرچ ټرم تاسو کوم ریپورټ راشي په هغې باندې بیا مخې ته مخې ته کار وکړئ. داسې نه چې تاسو سره ډیټا نه او بس لګئ او خپل بجټ لګوئ او هلته بجټ چې دی نو سپینډینګ هم کېږي او کاس هم په 100-200 کې روان دي او بیا ته هغه شانتې کنورژن نه کېږي. نو کوشش کوئ چې نیګیټیو کیورډ پکې ولګوئ په خپل کمپین کې او هغه کیورډ باندې کار وکړئ، په هغه کیورډ باندې سپینډینګ وکړئ چې په کوم تاسو ته کنورژن زیات ته درکوي. صحیح شو. هغې نه علاوه د چې کله 4-5 ویک وشي مطلب افټر 1 month افټر 2 month چې دی تاسو چې دی کوشش کوئ چې مینول ته او ایگزیکټ ته لاړ شئ، مینول براډ ته مینول ایگزیکټ ته لاړ شئ. مطلب تاسو به ډیټا راغلي نو هغه ډیټا چې دی کوشش کوئ چې هغه په مینول کې او په براډ کې بیا تاسو لګولی شئ، په براډ کې او په ایگزیکټ کې لګولی شئ. مطلب تاسو اوس کیورډ راغلی او هغه کیورډ چې تاسو ډېر زیات سیلز درکوي نو هغه کیورډ راولئ په ایگزیکټ کې ولګوئ. ځینې کیورډ به داسې چې هغه لږ سیل درکوي نو کوشش کوئ براډ کې ولګوئ. په براډ کې به تاسو داسې چې ویزیبیلیټي به تاسو ډېر زیات راځي. دا کمپین تاسو باندې مخکې پوهه کوم چې په براډ کې سي او په مینول کې په ایگزیکټ کې سي. صحیح شو. نو امید دی چې په دې باندې به تاسو پوه شوي یې. اوس ته چې دی په 60 days PPC به ته PPC باندې خو ډېر زیات غټ دی، په دې باندې تاسو زه په ایون تاسو زه لګیا شم اوس او 3 غنټې د نو کلاس واخلم نو هم به پوره رانشي. مطلب یو آټو کمپین باندې خو سمپلی به تاسو دا ګایډ کوم چې په آټو کمپین څه ته وایي او مینول براډ مینول ایگزیکټ څه ته وایي. آټو کمپین کې دا چې موږ سمپلی امازون ته وایي موږ ته یو پروډکټ ایډ کوو، تاسو ته به زه اوس وښیم چې موږ کمپین څنګه کریټ کوو. ټیک شو. نو په کمپین کې به تاسو ته وښیم چې آټو کمپین موږ څنګه کریټ کوو او په آټو کمپین کې صحیح یو آټو کمپین کې سمپلی موږ امازون ته یو پروډکټ کوو چې دا کمپین دی، ته په خپله دا یو پروډکټ دی، په دې باندې ته کمپین وچلوه، زما د دومره بجټ دی او دا دومره بجټ واخله او دا سپینډ کا او اټلیسټ دومره تا ته امازون وایي چې یار
که تا ته زه دا درکوم کلیک د باندې راځي نو څومره بیټ پکار دی نو بیټ هم ته سلیکټ کولی شي دا دی نه چې مطلب ماته یو کلیک پرېوځي نو په یو کلیک به تاسو ته څومره باندې پرېوځي نو بیټ هم په خپله باندې سلیکټ کولی شي. د هغې نه علاوه دا ده چې تا ته امازون خپل هم سجیسټ کوي. هغې نه علاوه دا تاسو پکې دا کولی شي چې کله ته امازون تاسو درکړي نو امازون تاسو دوه درې اپشن درکوي چې یا که ته اټو کمپین کې دا ورکړم چې که تا ته کسټمر راځي او ستا کسټمر کنورټ کېږي نو زه ستا دا کمپین چې دی د دې دا بجټ چې دی نو نور هم بس مطلب بره بوځم که نه بونځم تاسو دوه درې اپشن درکوي تاسو به زه مخکې ته په هغې باندې ګایډ کړم. خو سمپلي اټو کمپین مطلب دا چې موږ امازون ته وایي چې دا دومره بجټ دی زموږ او دا پروډکټ دی په دې باندې کمپین وچلوه اټومیټیکلي امازون چې دی ستا کسټمر راغونډوي او ستا لیسټنګ بره بوځي کسټمر ته یې ښایي نو تا ته پته نه لګي چې صحیح حساب دی څنګه امازون چلوي خو امازون د ستا دا درکوي چې او په دې کیورډز باندې په دې باندې ستاسو دا ډیټا راغله او په دې باندې ستا کسټمر ستا لیسټنګ ته راځي نو تاسو ادي نه ډیټا راشي. مینول براډ کې بیا موږ چل کوو چې هغه کیورډ چې دی مونږ ډایرکټ چې راولو او موږ براډ کې چلو براډ کې موږ ته به ډیر زیات ویزیبিলিټي ملاويږي او په مینولي موږ ګورو موږ امازون ته وایي د دې کیورډ باندې زموږ دا پروډکټ چې دا رینک او دومره زموږ بجټ ټی پر ډے باندې او دا مخه ته بوزي نو امازون چې هغه باندې مخه ته کمپین مخه ته بوزي او تاسو به چل کوي چې ویزیبিলিټي درکوي مطلب امپریشن نه دي امپریشن نه دي مطلب تاسو کلیکس راځي مطلب کلیکس راځي مطلب تاسو ته اډر راځي. خو نه امازون د پی پی سی مقصد دا نه دی چې امازون په پی پی سی تاسو له سیل درکوي مین سیز دا چې امازون پی پی سی تاسو له صرف جست کسٹمر راولي او تاسو لیسټینګ ته راولي بیا امازون کسٹمر کنورټ کیږي نه کنورټ کیږي دی کې د امازون ذمہواری نشته او نه امازون دی ریسپانسیبل نه پی پی سی دی ریسپانسیبل تا پی پی سی مقصد صرف دا چې تاسو کسٹمر راولي سال لیسټینګ ته اوس کسٹمر کنورټ کیږي نه کنورټ کیږي هغه تاسو په لیسټینګ باندې ډیپند کوي چې تاسو سوشل پروف شته کنه نشته مطلب ستار ریویو شته کنه نشته ستار لیسټینګ څنګه اپټیمایز دی کنه دی اپټیمایز ستار ایمیجز څنګه دي ستار ا پلس کنټینټ څنګه دي ستار ټایټل څنګه دي ستار بلټ پوینټ څنګه دي دا ټوټل په ستار پرایس څنګه دي مارکیټ څخه کمپټیټیو دی کنه کمپټیټیو دا ټول سيزون چې دی ډیر زیات میټر کوي په تاسو باندې مینوال ایگزیکټ باندې مونږ اټ د اینډ مونږ سره چې دی مونږ سره داسې کیورډز راشي چې بس به صرف اق کیورډ مونږ امازون ته ورکو چې په دې کیورډ باندې دا کم کسٹمر هم دا کیورډ سرچ کوي فار ایگزامپل ایکسټنشن کارت ایگزیکټ څوک سرچ کوي د مونږ لیسټینګ ته پټاپ باندې راولا مونږ امازون ته بجټ کیدو او مونږ ته بجټ بیریر سی واګدو ته امازون ته نو امازون دی وجنه زمونږ چې مونږ سره یوز هم راغلی مطلب چې دا ایگزیکټ چې مونږ کله اورون تقریبا په دې کې مې شونی مشوي نو مونږ سره سوشل پروف هم راغلی مطلب مونږ ریویوز هم غستی او زمونږ کار یو خلی ول پورې زمونږ لیسټینګ چې دلې نو بیا مونږ ته امازون چې کم کسٹمر هم راکړي نو زمونږ کسٹمر امازون چې مونږ ته راکړي وکم کیورډ باندې راشي فار ایگزامپل ایکسټنشن کارت سرچ کو او ډایرکټ راځي زموږ لیسټینګ ته نو امازون سجیسټ کو نو اوس کله ما لیسټینګ خو نو کسٹمر به واخلي کنه نو کسٹمر به نه اخلي صحیح ده. دا پکې فرام زیرو ټو فست سیل منث بای منث دا تاسو کته شي چې مطلب دا چې کوی رن پروډکټ ریسرچ سیټ اپ ټریډ لایسنس اوپن سیلز اکاونټ دې تاسو ځان سکرین شاټ اغستې شي موبایل هم ته اغستې شي په لپټاپ کې هم ته اغستې شي او تاسو ځان اوس کته شي مطلب دا تاسو ته یو سیمپل طریقه ماحول چې مطلب دا تاسو کولای شي د دې تاسو کته شي ها چې مطلب ریسرچ پکوي سیټ اپ پکوي پروډکټ لیسټینګ پکوي اډر سامپل فائنلایز برانډ لانچ سکیل دا تاسو مخه ته دي کوي نو دا مقصد دی و تاسو صرف لاست ټیپ زموږ چې کوم پاتې شو هغه دا دی چې لیسټینګ کړئ تاسو جوړ شي نو دا غینه پس چې دی او شپمنټ هم جوړ شي مخه ته تاسو به کمپین کریټ کوئ تاسو نه مخه به یو کمپین کریټ کما دا غینه تاسو ته سمجھ راشي چې او دا کمپین څنګه کریټ کړئ او په دې باندې څنګه کار کوي صحیح ده نو کوشش کوئ چې ما سره وګورئ تاسو سره به زه اټو کمپین کریټ کما او چې اټو کمپین څنګه کریټ کړئ به چې کله دا تاسو مینول مخم چې مینول کم دی دا زموږ یو وډکیشن اکاونټ دی یو والا نو ماشاءالله ډیر ځل خره وان دي ریوز هم په خراغلي دي او هم په خراغلي تقریبا ډیر ځل سیل په راغلي دي لاست کې نو تاسو ته دی د اوپن کوم کمپین منیجر اکاس هم ډیر ځات خروان دي اکاس چې مینیمم تاسو خنه خای اکاس چې خامخای چې اټ لیست 20% 25% ډیپند کوي تاسو پروډکټ پروفیټیبিলিټي باندې هم اوس که فار ایگزامپل تاسو پروډکټ چې دی دا غي پروفټ ډیر زیات خپل کیږي نو به کې اکاس سیوامي نو به خیر اقدار میټر نه کې ټیک شو خو مین سی چې ټیکاس ته یو اکاس ته یو ټیکاس ته اکاس او ټیکاس کې دا چې اکاس مطلب دا چې ایڈورټایزمنٹ کاسټ اپ سپینډینګ او یو چې ټیکاس ټوټل ایڈورټایزمنٹ کاسټ مطلب ټوټل ایڈورټایزمنٹ کاسټ تاسو داري پکار دي هغه ډیر زیات پکار دي هغه کم پکار دي مطلب څومره کمی نه هغه پکار دي مطلب تاسو څومره سپینډینګ کوئ سپینډینګ ټیک شو د اکاس مطلب دا دی او هغه من تاسو څومره واپس ریټرن ملاوي پرسنټیج تاسو پخې ټیک شو اوس په ټیکاس کې چې دی ټوټل ایڈورټایزمنٹ کاسټ اسپینډینګ مال تاسو ټوټل ایڈورټایزمنٹ خې تاسو ټیکاس خو پکار دي اکاس هم میټریک کوي خو ټیکاس تاسو خو پکار دي چې اوس تاسو ټیکاس خې او مطلب تاسو ارګینیکلی سلام راځي او په دغه بتروم راځي ته د پی پی سی بتروم راځي نو به ار ډی زیات خو تاسو صرف سپینډینګ کوي بغیر د سیل راځي نو هغه ډی زیات خندي نارمل اکاس چې کم از کم تاسو چې دی نو 20% یا 25% زمونږ اکاس کو تاسو وګورئ نو دا 11% دی مطلب صرف مونږ
که $100 یو پروډکټ خرڅوم نو پای باندې صرف 11% سپینډینګ زموږ کېږي. نو موږ تاسو ته وایو چې دا 11% اکاش دی ویری بیسټ دی، مطلب ډیر زیات ښه دی. صحیح ده. تاسو کته شي ټوټل کاست زموږ څومره راغلی دی؟ 1800 درهم راغلی دی او څومره سیل دی موږ راغلی دی؟ 16000 درهم سیل موږ راغلی دی. 1,38,000 امپریشن پر راغلی دي او دا کلیکس پر راغلی دي، دا به اډر راغلی. ټیک شو. دا یو نیو اکاونټ اله به کمپاین سٹارټ کړی دي او کار پر روان دي. خو اوس پتا سو کمپاین څنګه لانچ کوي؟ نو سمپلی بل تراشي سپانسر پروډکټ باندې کلیک کړئ او د براشي کریټ کمپاین باندې کلیک کړئ. صحیح شو. کریټ کمپاین باندې کلیک کو. اوس امازون چې تاسو له ډیفرنٹ ټایپ کمپاین درکې، تاسو کوم یو لانچ کول غواړئ؟ سپانسر پروډکټ لانچ کول غواړئ، سپانسر برانډ، سپانسر ډسپلی، ویډیو، اډیو لانچ کول غواړئ. مطلب دې څه مقصد دی؟ دې تاسو ګایډ کوم. اوس په دې کې تاسو دا سبمیټ کولای شئ چې که تاسو وایئ چې مونږه د خپل پروډکټ پروموټ کو او یا سپانسر برانډ یا تاسو کوم برانډ دا پروموټ کو کنه، تاسو په ډسپلی په ویډیو په ترو باندې چې مونږه ویډیو په ترو باندې خپل پروډکټ چې پروموټ کو. نو کوشش کوئ چې 80% خلک 70% خلک چې په اوله کې سپانسر پروډکټ کوي، ځکه چې ول تاسو خپل پروډکټ ویزیبিলিټي راوړي، په دې باندې ریویوز واخلي، هر څه تاسو خپل برانډ هم به ورسته چې دې دا کولای شي او مطلب داغي کمپاین سپانسر کولای شي دا برانډ. او داغه علاوه چې د ډسپلی ویډیو د ویډیو په ذریعہ باندې خپل پروډکټ ډایرکټ کسٹمر ته شو کولای شي. کله چې تاسو پروډکټ لیسټینګ ګورئ او تاسو ډایرکټ چې ویډیو ولا راشي نو هغه دغه ولا کمپاین. ټیک شو. نو هغه کې تاسو برانډ رجسټری تاسو دا سپانسر برانډ هم کولای شي او تاسو کولای شئ ډسپلی هم کولای شئ. تاسو برانډ رجسټری نه او دا زموږ اکاونټ نه دی، په دې کې برانډ رجسټری نشته. نو موږ ته دی وجنه انرول یور برانډ چې موږ خپل برانډ انرول کو، دا غینه پس موږ ته دا ډوړه اپشن نشو موږ جوړوي شو. په حال لپاره چې کریټ کمپاین صرف موږ خپل پروډکټ چې مخه ته سپانسر کولای شو. نو اوس زرازم خپل پروډکټ چې دا کوم فار ایگزامپل اوس زما پروډکټ ته اډ ګروپ ته مونږ رالو، اډ ګروپ نیم بوله ورکې، تاسو سنو مولا ورکولای شئ د خپل حساب سره ولا نوم ورکې. صحیح ده. اوس پروډکټ چې دا پروډکټ لیست ولا ورکوي یا اپلوډ ورکوي نو سایز موږ پروډکټ او ټوټل دلته کولای شي. فار ایگزامپل زه ورکوم امازون ته چې یار زما دا یو پروډکټ او دا یو وکړه. صحیح شو. دا پروډکټ ما اډ کو لاندې رالم دي کې اوس دوه تاسو ټارګټینګ دي. اوس ټارګټینګ تاسو څنګه کوئ؟ یو امازون ته وي اتوماتیک ټارګټینګ او یو مینوال ټارګټینګ. که خیال تاسو ما وي اټو کمپاین میته یو مخکې ته وي او یو مینوال میته وي. نو هغه اټو او مینوال دا دي. اټو مطلب دا چې اوس موږ اټو ټارګټینګ باندې کلیک کو نو موږ امازون ته کیورډ ورکو، ایسه مو نه کو. امازون په خپل باندې اتوماتیکلی الته چې زموږ لپاره کسٹمر ګوري او زموږ د پروډکټ د مخه شو کوي او زموږ کسٹمر چې به زموږ لیسټینګ تر راځي. نو زموږ لپاره موږ ته د کیورډز پته نه. فار ایگزامپل اوس ما ایکسټنشن کارت لیست کو، اوس ما ته پته نه چې ایکسټنشن کارت چې په کوم کیورډ باندې رینک کیږي، په کوم کیورډ باندې رینک کیږي، په کوم کیورډ باندې ډیر کسٹمر راځي، په کوم کیورډ باندې نه راځي. بس سمبل الفاظو کې تاسو هم صحیح ده. په ګران الفاظو کې تاسو ما شروع وکړه باندې به تاسو نه پوي دی ون تاسو په آسان الفاظو کې ویم. نو کې ایکسټنشن کارت کیورډ چې موږ سره پراپرلی نه دا هغه د وجنه چې موږ کوشش کوو چې موږ سره ډیټا کلیکشن امازون ته وایي چې اتوماتیکلی تاسو په خپل باندې کمپاین وچلوي او موږ ته کسٹمر راولي. نو چې امازون کړه کمپاین وچلوي او موږ ته کسٹمر فار ایگزامپل یو کس چې کسٹمر یو ایکسټنشن سرچ کو، اوس ایکسټنشن سرچ کو امازون زما پروډکټ هغه تم خي چې هغه تم خي کسٹمر راشي او زمانه پرچیزینګ وکړي. امازون ماته وخی وستا دا پروډکټ چې دا په ایکسټنشن باندې هم مخاطرین کیدی شي. مطلب په دې کیورډ باندې تاسو دوه کسٹمر له ستانه پرچیزینګ وکړو. اوس کا ایکسټنشن ولا جست نه پرچیز کیدو او هغه کسٹمر رااله او زمال دغه تراله دا لیسټینګ تراله او زمانه نه دا کو. نو زه به چلو کوم چې دا ډایرکټ به ایکسټنشن چې جست په زو په دې دغه کې ولګوم، په دې سوته وي دلته به ولګوم. زه به ډایرکټ به امازون ته پته ولګي چې یار دا پروډکټ چې په ایکسټنشن کچا سرچ کو دل نه خول پکار. اوس نیگیټیو ایگزیکټ مطلب دا امازون ته مونږ وایو چې ایگزیکټ چا ایکسټنشن سرچ کو زما پروډکټ ته مخه بھائی زما پروډکټ دی هغه په ایکسټنشن کارت خې. نیگیټیو پریس مطلب مونږ ته وایي چې په نیگیټیو پریس کې داسې پروډکټ لکه زه ته ویم چې هیر ایکسټنشن. اوس کله ایکسټنشن سره هر چا څه سرچ کو، فار ایگزامپل هیر ایکسټنشن دا تاسو دې په کوم صحیح شو. ایکسټنشن کې هر چا څه سرچ کو خو زما پروډکټ چې سره ایکسټنشن سره راتلو او پای کې سره هر راتلو ما زما پروډکټ بوته نه خې. بل دي کې موږ دلته نیگیټیو ټارګټینګ کولای شو. صحیح ده. هغه نه علاوه لاندې داري تاسو زه بره مینوال پاتې شو، مینوال باندې تاسو مخه ته ګایډ کوم. صحیح ده. لاندې براشه نیگیټیو پروډکټ ټارګټینګ مطلب پروډکټ پترو باندې خولای شي تاسو چې مطلب دا برانډ چې او دا پروډکټ چې بدیل لاندې بزومه پروډکټ بالکل نه ښه ان تاسو کولای شئ. کمپاین بیډینګ سټریټجی دغه تاسو کولای شئ چې امازون موږ دوه درې اپشن نه کړی دي. یو راته وایي چې dynamic bids and up down, dynamic bids down only, fixed bid. دیگه امازون مونږ ته وایي چې تاسو سره زه درې اپشن درکوم. یا خو دا چې up and down مطلب دا چې کتا we will raise your bids by a maximum 100% on all placement مطلب کارګینیکلی دی او کو sponsor placement دی. I told you that in real time when your ad may be more likely to convert to a sale and lower your bid when less likely to convert to a sale. وایي چې کتا
پروډکټ به زمخه ته کسٹمر ته خیم په اسان الفاظو کې ته وای چې ستا پروډکټ مخه ته کسٹمر ته خیم مخه ته به سپانسر کومه خو که ستا کسٹمر راتلو او په هغه ځای کې ستا سیل ته کنورټ کېدو مطلب تا نه پرچیزینګ کوو نو ستا بیډ بچ دی نو زه نورم چتو مطلب کم بیډ چې ماته اوس را کړی دی دا وګورئ دا بیډ چې موږ د سجیسټډ بیډ چې کم راکړي 0.99 ټیک شو دا ماته راکړي اوس دا ډیپارټمنټ لګیدل نو دا به کمولی شم زیاته ولی هم شم صحیح ده نو ستاره بیډ به زه اوچتوم ښه دوی مشر ماته درا کوي ښه وای که نه کنورټ کېدو مطلب که تعالی چې ما کم کسٹمر راوستو او هغه ستا په دغه کلیک کو او ثاني بیم سیلونه کو مطلب راتلو نه سیل نه سو اتوماتیکلی بس تا چې دا کم بیډ دی دا به کموما مطلب ستا سپینډینګ به اتوماتیکلی کم کیږي چې ستا سپینډینګ اتوماتیکلی کم کیږي اټس مین دیټ ستا اکاست چې کم دی هغه به ډیر زیات کمیږي ان تا دا لپاره ښه اپشن دی دویم اپشن د لدر کوي وای ډاینامیک بیډز down only مطلب دا دی چې we will lower your bids in real time when your ad may be less likely to convert a sale وای چې کته ته به سیل خو تراتلو خو بیل خبره خو ټیک تا او که سیل د نه راتلو مطلب تاسو بیډ بزبه هغه چې دی نو کموما مطلب که سیل نه راتلو او تاسو دغه مې لګیدل سو توي او کسٹمر راتلل او ستانه پروډکټ نه واستو زبر ډایرکټ کم خو په بر کې ویلیو چې کنورټ کېدل نو سیوا کوم وي او که نه که سیوا کېدو نو که مطلب کسٹمر راتلل او سیل نه کېدو کوم وي دغه دا و چې بای کوم وي دلا کدا غو نو موږ ته وای چې موږ هر یو سره کول شو دلته فکس بیډ خای نو وی ویل یوز یور ایگزیکټ بیډ and any manual adjustment you should and one change your bid دیکھو وہی بھائی یار کستا کسٹمر کنورٹ کی او کن کنورٹ کی بھائی کسٹمر راتلو کلیک کو دلته فکس بیډ لګی دی او بس پاغه باندې بستانه مون کټ کو پیسې نو هغه بیل حساب دی تاسو درې اپشن درکې اوله کې کوشش کوئ چې ډاینامیک بیډز ان اپ اینڈ ډاون لګوئ صحیح ده په ډاینامیک بیډز کې ځکه چې تاسو څخه الته اوس فار ایگزامپل تاسو لیست د کسٹمر راځي او نه کنورټ کیږي او تاسو د کمپین لانچ کړی دی او مخه ته ستانه سپینډینګ کیږي نو دا امازون خبره ده چې موږ ډاینامیک اپ اینڈ ډاون ولګو چې موږ ته پته ولګي چې موږ کسٹمر وای نه کنورټ کیږي یا په نیگیټیو کیورډ باندې راځي غلط کیورډ باندې راځي یا د موږ په لیسټینګ کې سمسله ده موږ کوشش کوو چې اول دا ولګو صحیح ده پرې باندې اوس پوښوي اوس ښه was placement bid adjustment by raising your bid we will more likely to appear in a specific placement in front of specification دې مقصد دا دی چې دلته که تاسو تمون کم دغه کو دا پلیسمنټ لکو تاسو وایي چې تاسو دا بډ چې دی په کوم دی کې مونږ ایڈجسټ کو یو ټاپ اف د سرچ ریسټ اف د سرچ او پروډکټ پیجز دی صحیح ده نو سو وای 0.99 bid will start at 0.9 for top of search 0.9 for the rest of search and 0.9 for dynamic bidding may increase your bid up to 100% मतलब का हर 0.9 दे का तो प्रोडक्ट पेजेस के वे का तो रेस्ट ऑफ द सर्च के वे او का प्रोडक्ट पेजेस के वे दगा सेम बिड बजाने कट कोमा او तो وای چې کم دیږي کټ کم نو اوس فار ایگزامپل ستا نیو پروډکټ دی تاسو سوشل پروف نشتا سره چې دنو پرایس ته دومره خند مطلب تال چې د هم به کې پرایس تم کم لګولې دي او بل چې پروفټ هم نه پاتې کیږي او بل سره ریویوز هم نشتا لیسټینګ نه پته نه کې صحیح دی کنه دی کیورډز هم سره ډیټا هم نشتا او ته ټاپ اف د سرچ کې غواړې امازون ته چې بس بای ما بریټ اپ کرا ولا کسٹمر کیورډ سرچ کوي ما بریټ اپ کرا ولا نو الته به مې به ستاسو کنورټینګ چانسز اړې زیات کم شي مطلب تا د امپریشن نه دی د کلیک سم نه دی کنورټینګ چانس تا کم دی ځکه ستاسو چې کوم کمپیټیټر دی او سره ریویوز دي بای دا غي سره سیلز دي او کسٹمر سیلز ته ګوري دا وی ریویوز ته ګوري ریټینګ ته ګوري دا وی پرایس ته ګوري دا وی برانډ ته ګوري دا وی ایمیجز ته ګوري هر یو څه ته ګوري نو دی وجه نه مې به تاسو کمپیټیشن غاله موږ امازون ته وایي چې یار چلو یو 20% هم دغلته وخایا او یو 40% هم لاندې وخایا ټیک شو یو 40% چلو 60% کا مو امازون ته وایي چې ریسټ اف د سرچ کې مو خیا مطلب لاندې مو خیا نو که کسٹمر لاندې راځي نو ما به لاندې ورته خیا ټیک شو نو لاندې مطلب دا چې امازون کې سلور 12 قسمه پلیسمنٹ کیږي په ټاپ پیج کې 12 قسمه پلیسمنٹ کیږي 3 چې دی درې پلیسمنٹ چې دی هغه په سپانسر کیږي او دا سلور چې دا نور چې کوم دی نو دا په دغه کیږي په سوتو وي دا په سوري هغه سن دی ارګینیکلی کیږي نو ارګینیکلی کی هغه خو ته ارګینیکلی کیږي نو مطلب موږ دا چې په سپانسر کې وخیا خو کسٹمر یو په ټاپ اف د سرچ ته وي مطلب د تاسو په باندې ګایډ کوم یو منټ د تاسو سکرین شیر کوم نو تاسو به دې فوای شيخه یو منټ اوکې دا اوس وګوره ایکسټنشن کارت ما سره شو صحیح شو اوس به ایکسټنشن کارت چې دی نو ځینې په سپانسر کې راشي او ځینې په دای کې راشي دا وګوره او سپانسر دا اوس په ارګینیکلی رااله
نو دا اوس چې د سپانسر پلیسمنټ دی او دا ارګینیک پلیسمنټ دی دغه بس لاندې مونږ ګورو نو اوس دا چې مونږ ته په ټاپ کې چې کم رالل نو دا رست ټاپ اف د سرچ دی مطلب دا ټاپ اف د سرچ مطلب دا چې چا سرچ کړی دی هغه ټاپ ور چې کم رالل نو دا ټاپ اف د سرچ شو لاندې چې ګورو کنه مونږ لاندې راځو اوس دا ارګینیکلی دغه شوی دی دا وګوره به چې دی به ارګینیکلی دی لاندې بل د ګورو سپانسر پکې خي هر یو څه پکې دا خي ځینې خلکو پکې تاسو چې ما ویلي سپانسر ډسپلی ویډیو هغه دا یو دی اوس کسٹمر چې دی برانډ چې دی برانډ د خپل برانډ رجستری دا وګوره سپانسر دغه کمپین لانچ کوي صحیح ده نو د ویډیو په ذریعہ باندې خپل پروډکټ مخه ته شو کوي اوس مونږ کسٹم برانډ امازون ته وایي چې مونږ لاندې شو کوو مطلب ریسټ اف د سرچ شو کوو لاندې دلته اوخیا اوس دلته وګوره د خلکو چې کوم کمپین لانچ کړ نیو سیلر دی وګوره 14 ریویوز 40 ریویوز او 17 ریویوز 13 ریویوز مونږ ته وایي چې مونږ دلته وخیا وایي مونږ په ټاپ کې مخیا مونږ لاندې وخیا دلته خو مونږ په 2% دلته وخیا او دا 20% چې دی دلته بره وخیا نو په دې باندې پوه شوې اوس پروډکټ پیجز ته وایي پروډکټ پیجز زه خایم ټاپ اف د سرچ او ریسټ اف د سرچ کو ته پته لګیدل اوس دا پروډکټ مونږ کولاو کو دا اوس وګورل تا اوس دا پروډکټ کولاو کو دې پروډکټ ماشاءالله ډیر زیات خسایل فار ایگزامپل ټیک شو اوس ډیر زیات خسایل اوس د کسٹمر رااله نو کسٹمر اوس دلته لاندې راځي دا لاندې ګوري نو کسٹمر ته نور پروډکټ مو د دا امازون ته خي دا سپانسر دی سپانسر ته ښکاری اوس به تاسو پوه شئ پروډکټ پیجز نو دا پروډکټ سپانسر دی دا خلک چې پروډکټ پیجز والا دغه چلای دا کمپین چلای صحیح ده نو دیږي امازون ته وایي دوی چې مونږ د پروډکټ پیجز کې زموږ د پروډکټ کم خیا نو اوس کې کسٹمر دل دراله او دا پروډکټ ونه وستو نو زما دا پروډکټ ته شو دلته یا زما دا پروډکټ ډیر خوښ شو یا دا پروډکټ ډیر زه په دې باندې واخلم دې نه اتوماتیکلی ستا کسٹمر چې کنورټ کیږي نو امازون ته مونږ وایي چې د ټاپ اف د سرچ او ریسټ اف د سرچ په پرې باندې تاسو پوه شئ چې زموږ پروډکټ په ټاپ اف د سرچ کې دومره وخیا ریسټ اف د سرچ کې دومره وخیا او په پروډکټ پیجز کې چې دی دومره وخیا صحیح ده نو امید ته پوه شئ زه تاسو مخه دا نور کو پلیسمنٹ کو اوکے اوس دلته راشئ ها مونږ ورته وایو چې پر پروډکټ پیجز کې چې دی نو 20% مو خیا ٹھیک شو 20% پر ټاپ اف د سرچ کې خیا ریسټ اف د سرچ کې 60% مو خیا ځکه زموږ سره یوز نشته به اټ لیست کسٹمر تم ریسټ اف د سرچ کې او دا 20% پر دا دلته خیا کمپین نیم دلته کمپین نیم ولګوي هر څه نیم ولور کوي دا غي ټایم ولور کوي او دا غي ډیټ ولور کوي صحیح ده نو تاسو پته لګي خلک کله سٹارټ کو نو سٹارټ ډیټ ولګوي 2 مې فار ایگزامپل له او زه ته ان شاء دا با کم از کم چې دی هغه پورې چلیږي دی فار ایگزامپل د 20 تاریخ پورې دی دا چلیږي دا دغه مل ورکو ډیلی بجټ ته ولګوا امازون ته وایي چې یار سجیسټډ بیٹ چې دی ډیلی بجټ چې دی نو هغه تعال ته 20 درهم در کوم 20 درهم کته سلیکټ کولای شي او کته دا کولای کې تاسو بجټ خي او ته زما پروډکټ زر دغه شي او د امازون ته چې کسټمر امازون ته پیسې زیات ورکړي اتوماتیکلی امازون تاسو پروډکټ زیات مهترین کوي نو کوشش کوئ چې یار امازون ته کم سجیسټ کړئ نو پاوله کې هغه لګوي یا کم تاسو لګولای شي یا کوشش کوئ چې تاسو خپل بجټ ډیلی بجټ چې ډیوایډ کړئ فار ایگزامپل تاسو بجټ چې ډیلی هغه 100 درهم دی ټیک شو او 100 درهم دی نو 100 درهم ټول په یو ځای کې ملګوي بل مختلف کمپین لانچ کړئ او هغه بهر لانچ کوي تاسو مینول لانچ کوي تاسو کله ډیټا رااله په مینول کې به تاسو شل کولای شي چې نور بجټ به الته وړي شي اوس دلته رااله ډیلی بجټ هم اډ کو لانچ کمپین باندې کلیک کو چې لانچ کمپین باندې کلیک کړئ نو اتوماتیکلی تاسو کمپین به لانچ شي لګ ټایم کې صحیح ده تاسو کمپین لانچ شي نو بیا مخه ته اتوماتیکلی به امازون تاسو پروډکټ مخه ته تاسو ما څنګه او په سپانسر کې آل ته بخای اوس مینول ټارګټینګ کې به موږ چل کوو چې موږ کې سموسه دوه اپشن دي یو کې ورډ ټارګټینګ دی یو پروډکټ ټارګټینګ دی پروډکټ ټارګټینګ کې دا چې کله یو پروډکټ حاصل کیږي او امازون ته موږ وایي چې یار دې کسٹمر ته دې سیلر ته چې دې دا پروډکټ ډیر زیات خرازي مطلب دې کسٹمر ډیر زیات راځي نو زموږ پروډکټ هم متلاندې وخایا نو که کسٹمر دا غنه وانه خلی زموږ پروډکټ ویني نو زموږ دی واخلي موږ دا پروډکټ ټارګټینګ وایو یو کیورډ ټارګټینګ موږ امازون ته وایي چې دا کیورډ چا سرچ کو کنه ما پکې راواله باندې ځي نو یو کیورډ ټارګټینګ یو پروډکټ ټارګټینګ شو ټیک شو نو په کیورډ ټارګټینګ کې بیا پروډکټ ټارګټینګ یو به تاسو پروډکټ دلته سرچ کوئ او ټول پروډکټ بدلته ټول اډ کوئ مطلب تاسو سمه کمپیټیټر دي هغه کمپیټیټر پروډکټ بدلته اډ کوئ په کیورډ کې به شل کوئ دلته په کیورډ اډ کوئ بایل د سجیسټډ بیډ ټول بیډ چې دی هغه به اډ کوئ تاسو کوم پروډکټ دی هغه به اډ کوئ کیورډ به ورکوئ او ته پراپرلی امازون ته چې دا د کیورډ اډ کړه ایگزامپل اوس ماته دا خی چې یار دا پروډکټ چې دی کیورډ چې دومره دغه دا د ټول پریس کې اډ دغه ته خی په ایگزیکټ کې ته خی د دې بیډ ته خی دا د کیورډ ته خی د دې دا حساب دا ټوټل ته خی موږ کیورډ دلته اډ کولای شو نیگیټیو کیورډ هم کولای شو نیگیټیو ایگزیکټ نیگیټیو پریس دا هم کولای شو نو دا ټوټل چې دلته اډ کړئ نو بیا تاسو کمپین کې چې لاندې تراشي تاسو ډاینامیک بیډز او هغه زړو کم خبره چې تاسو وکړه هغه خې لاندې دا پلیسمنٹ پکې رااله نو پلیسمنٹ سرچ کولای شي کمپین نیم کمپین او سٹارټ ډیټ او اینډ ډیټ سرچ کړئ
او لانچ کمپین باندې کلیک کړئ. نو امید دی چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یې او ډېر زیات فایده هم دې اخیستي. که تاسو د دې سیشن ریلیټډ څه کوېسچن وي تاسو په کامنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ. که هغه چې دی د پروډکټ ریسرچ ریلیټډ وي، که هغه د سپلایر ریلیټډ وي، که هغه چې دی د پروډکټ فاینلایزیشن ریلیټډ وي، که هغه د سپلایر ریلیټډ د پروډکټ پرایسینګ انفارمیشن وي، که تاسو ته د پروډکټ چې دی سورسینګ پکار وي، فار ایگزامپل تاسو چې دی پروډکټ سورس کړی، پروډکټ ساند کړی او تاسو د هغې سورسینګ پکار وي، موږ د هغې سورسینګ هم پرووایډ کولی شو. د هغې نه علاوه دا ده چې که تاسو ته پروډکټ پکار وي، موږ د پروډکټ هم پرووایډ کولی شو. که تاسو ته یو کمپلیټ پروجیکټ پکار وي چې موږ ته پروډکټ د سورسینګ د لانچینګ نه والا A to Z موږ ته منیج کړه، موږ ته PPC هر یو شی وچلوه، ما د پوره پروجیکټ وکړه، ټیک شو. موږ د هغه هم کولی شو. د هغې نه علاوه موږ له ایمیجز هم جوړولی شو یا پلس کانټینټ هم جوړولی شو. د هغې نه علاوه موږ د PPC موږ تاسو له چې دی نو دا کولی شو، دا رن کولی شو. مطلب تاسو پروډکټ لانچ کړی دی او پروډکټ ښه نه چلېږي، PPC کنورټینګ ښه نشته، ایکاس هم های دی او ټیکاس هم ښه نه دی، نو دې وجې نه موږ تاسو له موږ PPC هم چلولی شو. دا هر یو سروس تاسو سره اویلیبل دی. دې نه علاوه زموږ پرایویټ لیول خپل کورسز دي، 1 to 1 سیشن هم دي، تاسو هغه هم جوین کولی شئ. ډسکرپشن کې نمبر دی، ډسکرپشن کې نمبر تاسو په تھرو سره کانټیکټ کولی شئ یا په سکرین باندې تاسو کوم نمبر ښکاري په دې په تھرو تاسو کانټیکټ کولی شئ. د پروډکټ د سیشن ریلیټډ څه کوېسچن وي تاسو په کامنټ سیکشن کې کولی شئ. لیکچر سیشن تاسو څخه راغلی او خوښ شوی وي نو کامنټ سیکشن کې تاسو خپل ریویو ضرور ورکړئ. تھینک یو سو مچ. الله حافظ.